عادتونه. یو هوښیار استاد له خپل شاګردانو سره د ځنګله چکر ته تللی و. په یوه ځای کې یو واړه بوټي ته ودرېد. تازه راشین شوی بوټي یې خپل یو شاګرد ته وښود او ورته ویې ویل چې دا له ځمکې راوباسه. ځوان هلک زر ورکښته شو او په 2 ګوتو یې بوټی له ځمکې راوویست. بیا یې یو بل بوټي ته اشاره وکړه. دا به د هلک تر زنګانه و. ورته ویې ویل چې دا بوټی هم راوباسه. هلک دا ځل لږه خواري وکړه او بوټی یې له بیخ راوویست. بیا یو بل نیالګي ته ګوته ونیوه. دا د هلک له قد سره سم و. ورته ویې ویل دا نیالګی راوباسه. هلک خپل ټول زور وواهه. له تیږو او لرګیو یې هم کار واخیست. د بوټي ریښې یې راوسپړلې او د نیالګي یې هم له بیخه راویست. بیا استاد ورته یوه بله ونه وښوده چې دا له بیخ راوباسه. ځوان شاګرد یې د استاد اشارې ته وکتل. ویې لیدل چې یوه لوړه او پخه ونه ولاړه ده. دومره لوړه وه چې له سره ورته خولۍ نه غورځېده. دا ځل ونه تر پخوانیو بوټو ډېره زیاته لوړه او قوي وه. زر یې استاد ته وویل بخښنه غواړم دا ونه خو نشم ایستی. استاد ورته وویل بچیه تا په ژوند کې د عادتونو قوت روښانه او څرګند کړ. عادتونه چې څومره زړېږي هومره یې ریښې ژورېږي او بیا یې له بیخه ایستل ډېر سخت وي. ځینې عادتونه ډېر زیات قوي کېږي او ریښې یې ډېر ژورې ځي تر دې چې بیا یې انسان بیخي د رایستو زړه او جرأت نشي کولی. د عادتونو جوړېدل. ارسطو لیکي موږ همغه یو چې په تکراري ډول یې کوو. او مریم ویبسټر ډکشنري عادت داسې تعریفوي: هغه اکتسابي چلند چې بشپړ یا نسبتاً غیر ارادي شوی وي. د یو کس جالبه کیسه ده چې آس یې 4 ګام روان کړی و او داسې ښکارېده چې کوم مهم ځای ته روان دی. پر لاره یو سړی ولاړ و. ورغږ یې کړ چیرته ځې؟ پر آس سپاره کس ورته وویل نه پوهېږم. له آس نه پوښتنه وکړه. دا حکایت د ډېرو خلکو د ژوند کیسه ده. دا خلک د خپلو عادتونو پر آس سپاره وي خو پوهېږي نه چې چیرته روان دي. اوس باید د دې آس قضیه تر ګوتو کړئ او هغه ځای ته یې روان کړئ چې ستاسو منزل دی او ورتګ غواړئ. که تاسو خپل واک عادتونو ته ورکړی وي او هغه تاسو اداره کوي نو د دې خبرو لامل به درته زه ووایم چې داسې ولې کیږي. ځکه زه غواړم تاسو له دې چارې ځان خلاص کړئ. ځکه زه ستاسو ملګری یم. ارواپوهنه وایي موږ چې احساسوو فکر پرې کوو. یو کار کوو یا ورته لاسرسی مومو 95% یې د عادت له وجې وي. انسان چې پیدا کیږي غریزه پکې وي خو عادت نه وي. عادتونه بیا وروسته اخیستل او پالل کیږي. په ماشومتوب کې موږ یو شمېر شرطي غبرګونونه زده کړي دي او دا غبرګون له موږ په خپل سر کیږي. زیاتره وخت چې دا غبرګون ښیو هیڅ فکر پرې نه کوو. په ورځني ژوند کې د اتومات او غیر ارادي ژوند خپله ښېګڼې لري. که تاسو دې ته اړ شئ چې په کوچنیو ورځنیو عادت شویو چارو لکه چای تیارول، ماشوم ښوونځي ته رسول، کار ته تلل جلا فکر وکړئ نو ژوند به مو بد شي. تاسو به ښایي په اتومات ډول هره ورځ 2 ځله خپل غاښونه برس کوئ. دا کار دومره لویه فلسفه نه ده، بس اسانه کار دی او تاسو یې هره ورځ کوئ. په موټر کې چې څنګه کینئ دستي کمربند تړئ. په دې کې هیڅ فکر نشته. دغه عادتونه بیا له موږ سره مرسته کوي چې په ورځنیو کارونو لږ فکري انرژي مصرف کړو. دا له موږ سره په هوښیارتیا کې مرسته کوي او په مرسته یې موږ زیاتره حالات په ښه عقلاني او منطقي طریقه مدیریت کوو. موږ مجبور نه یو چې پر دې کوچنیو او عادي کارونو دې هم فکر وکړو نو خپله ذهني انرژي پر نورو ګټو ورو چارو مصرفولی شو. عادتونه تر هغه وخته ښه وي چې ګټور وي او بس. که چیرې تاسو ښه خوراک کوئ نو دا په دې معنا ده چې په هوټل کې د فرمایش ورکولو او سودا اخیستو ښه عادت ته مو جوړ کړي دي. که وزن مناسب وي لامل به یې دا وي چې خوراک به مو سم وي او ورزش به کوئ. که چیرې په کاروبار او وظیفه کې ښه یئ نو لامل به یې دا وي چې ځان به مو چمتو کړی وي. ماتې نه منئ او خوشبینه به اوسئ. ما ډېر زیات مشهور بریالي خلک، لوی رئیسان او مشهور هنري ستوري لیدلي او مرکې مې ورسره کړي دي. دا ټول یوه ګډه ښېګڼه لري او هغه دا چې عادتونه یې ښه دي. البته دا په دې معنا نه ده چې بد عادتونه به یې ګینې درلودل، خو دا بد عادتونه یې لږ دي. د عادتونو پر اساس رامنځته شوي ورځني چلندونه د بریالیو او ناکامو خلکو ترمنځ اساسي توپیر دی. که داسې نه ده له تیرو خبرو به پر دې پوهیږئ چې بریالي خلک تر نورو ډېر هوښیار او زیرک نه دي، بلکې د دوی عادتونه دوی پر داسې لار روان کړي چې تر نورو هوښیاره، پوه، تکړه، چمتو او ښه مهارت لرونکي شي. په ماشومتوب کې به مې راته پلار د عادتونو د درس په برخه کې د لیري برډ مثال راکاوه. دی د باسکټ بال مشهور لوبغاړی و، خو د شهرت لامل یې فوق العاده سپورټي وړتیا نه وه.
باسکټبال کې یې هیچا ستاینه نه کوله، خو له دې لږ وړتیا سره یې بیا هم د بوسټن سکرټیر لوبډله 3 ځله تر نړیوال بریالیتوب ورسوله او په خپله یې هم د هغې دورې د باسکټ بال د غوره لوبغاړي لقب وګاټه. خو څنګه دا ټول بریالیتوبونه د لیرې عادتونو د برکته وه، د تمرین کولو او لوبې ښه کولو دوامداره ژمنتیا. دی د باسکټبال د سیالیو مشهور شوټ وهونکی شو. له ماشومتوبه یې دا عادت و چې هره ورځ به یې په ښوونځي ته تر تلو مخکې 500 شوټونه وهل. په دې نظم او هلو ځلو لري خپله خدایي وړتیا څرګنده کړه او یې روزله. په دې توګه یې د دې لوبو په ډګر کې ډېر قوي لوبغاړي مات کړل. د لیري برټ په څیر تاسو هم خپل غیر ارادي غبرګونونه شرطي کولی شئ. تاسو هم د مسلکي اتلانو په څیر کیدای شئ. دا څپرکی د هغو شیانو د جبران په اړه دی چې تاسو پکې وړتیا نه لرئ. دا جبران تاسو د نظم، هلو ځلو او ښو عادتونو په مرسته کولی شئ. په ښه تمرین او تکرار هر ښه او ښه بد د وخت په تیریدو غیر ارادي کیږي. یعنی موږ زیاتره خویونه او عادتونه په غیر ارادي ډول اخلو او خپلوو، خو د بدلولو پریکړه بیا په شعوري ډول کولی شو. تاسو هر عادت زده کوئ، خو که په ګټه مو نه وي نو دا یاد ساتئ چې بیرته یې هیرولی هم شئ. چمتو یئ د سمدستي خوښۍ له دامه ځان خلاص کړئ. پر دې ښه پوهیږو چې د شیرینۍ په خوراک نه ډنګرېږو. پر دې هم پوهیږو چې هره شپه 3 ساعته تفریحي ټلویزیوني خپرونه وګورو نو د یوه ښه کتاب لوستلو یا د یوه غږیز کلیپ اورېدو وخت رانه ضایع کیږي. پر دې هم پوهیږو چې یوازې د منډې بوټان اخیستل مو د ځغاستې سیالیو ته نه برابروي. موږ منطقي مخلوق یو، لږ تر لږه خپله خو پر دې قانع یو، نو بیا ولې په غیر منطقي ډول د ځینو بدو عادتونو په دام کې ښکیل یو؟ لامل دا دی چې موږ سمدستي خوښي غواړو او دا شی له موږ سره انفعالي او بې فکره مخلوق جوړولی شي. که تاسو له سنډویچ یا بل هر خوراک یو کپ وکړئ او خدای مکړه د زړه حمله در باندې راشي نو دا امکان نشته چې دویم کپ هم ترې وکړئ. که د سګرټ یو لوګی ستاسو څیره د 15 کلنۍ عمر ته رسوي او زړوي نو ښایي د سګرټ بل لوګی کش نه کړئ. که نن په 10م ځل زنګ ونه وهئ او له دفتر وایستل شئ یا مو کاروبار دیوالیه شي نو بیا به ټلیفون راخیستل هیڅ ګټه ونه لري او غیر عاقلانه کار به وي. که د کیک یو کپ ستاسو وزن په یو ځل 25 کیلو لوړوي نو ښایي له هر چا مننه وکړئ چې نه یې خورم. ستونزه دا ده چې د بدو عادتونو سمدستي پایله یا خوښي ستاسو پر ذهن سیوری خپروي او د دغو عادتونو اوږدمهالې بدي پایلې درنه هیروي. دا لنډه خوښي درته تر هغه اوږده خفګانه ښه ښکارېږي. که رښتیا ووایو نو په بدو عادتونو کې افراط په دې شیبه کې هیڅ منفي اغیز نه لري. نه در باندې د زړه حمله راځي، نه مو پوټکې زړېږي، نه له وظیفې ایستل کېږي او نه مو وزن زیاتېږي. خو دا په دې معنا نه ده چې ستاسو مرکب اغیز نه دی فعال کړی. نو راویښ شئ او پر دې پوه شئ چې په عادتونو کې افراط مو ژوند له شخړو سره مخ کولی شي. په ورځني چلند کې کوچني او ناڅیزه بدلونونه مو په ژوند کې لوی پایلې بدلولی شي. زه بیا هم درته لوی بدلونونه یا د شخصیت تکامل نه یادوم. ډېر واړه او ظاهراً بې ارزښته اصلاحات په هر څه کې اساسي او بنسټیز بدلون رامنځته کولی شي. د دې کوچنیو اصلاحاتو د قوت روښانه کولو او څرنګولو لپاره تر ټولو ښه بیلګه د الوتکې ده. تاسو داسې فکر وکړئ چې یو الوتکه له یو ښاره بل ته روانه ده. که چیرې دغه الوتکه په لومړي ښار کې له خپل مسیر نه یوازې 1% بل خوا لاړه شي نو الوتکه به د خپل منزل پر ځای ښایي بل ښار یا بیخي بل هېواد ته تللې وي. عادتونه هم داسې وي. یو عادت به تاسو ته ښایي اوس دومره لوی نه ښکاري، خو وروسته تاسو ښایي له خپل منزل، خپلې موخې او خپل ارمانونو ډېر لرې بوځي. د کوچنیو اصلاحاتو قوت په الوتکه کې 1 درجه تغییر مزل دومره بدلولی شي. زیاتره خلک غیر ارادي ژوند تیروي خو انرژي پر دې نه مصرفوي چې دوی څه غواړي، څه ته اړتیا لري او څنګه ورته رسیدای شي. زه پر دې پوهیږم چې په ځان کې شوق څنګه پیدا کړئ او دا مرسته در سره کوم چې د خپلو هیلو او ارمانونو په پوره کېدو کې خپل نوښتګر قوت څنګه وکاروئ. بد عادتونه که د لویو ونو په څیر قوي وي او ریښې یې ځغلولې وي نو بیا یې ایستل رښتیا هم سخت وي. دا کار یوازې په هوډ نه کېږي، نورو شیانو ته هم اړتیا وي. د ولې جادو مو راویښ کړئ. که تاسو دا فکر کوئ چې عادتونه یوازې په هوډ او اراده بدلولی شئ، دا داسې ده لکه تاسو چې میله کوئ. په یوه پچۍ یا ټوکرۍ کې مو خواړه ایښي، وږي خرس یا ایږه روان دی او تاسو ترې خواړه یوازې په دې طریقه ساتئ چې د خوړو پر ټوکرۍ نرۍ ټوټه وغوړوئ.
نه په دې نه ژغورل کیږي. د بدو عادتونو له دې ایږي سره د مبارزې لپاره قوي وسایلو ته اړتیا ده. تاسو که له لویو موخو ته د رسیدو لپاره ډېره هڅه وکړئ او بیا هم ناکام شئ، نو دا فکر به کوئ چې ګنې هوډ مو ضعیف و. خو زه دا خبره نه منم. یوازې دا کفایت نه کوي چې تاسو بریالیتوب غواړئ یا یې ټاکئ. کوم شی چې تاسو پر خپلو نوي ارادو قوي او هوډمند کوي، څه شی به ستاسو د بدو او غیر ارادو عادتونه مخه ونیسي. تاسو به تیر ځل هم مات شوي یئ. دا ځل که هغه کار کوئ نو څه بدلون به پکې راوړئ. که تاسو یو کار کوئ او لږ پکې ناارامه شوئ، نو دستي مو زړه ماتیږي او بیرته همغې پخوانۍ زړې او اسانه کیسې ته ورګرځئ. تاسو تیر ځل د هوډ قوت وازمایي او ماتې مو وخوړه. تاسو هوډ وکړ، هغه عادتونه مو تر یوه وخته پرېښودل. تیر ځل مو فکر کاوه چې وزن به کموئ. تیر ځل مو ویلي و چې ټول دفتري کارونه به خلاصوئ. خو دا شیان پرېږدئ، یو بل جلا او متفاوت کار وکړئ. یوازې په همدې طریقه ښې او بدلې پایلې ترلاسه کولی شئ. د هوډ ارادي قوت هیر کړئ. دا ځل دا ولې له قوي کار واخلئ. ستاسو ټاکنې یا انتخابونه هله معنا پیدا کوي چې په خپلو هیلو او ارمانونو پورې یې وتړئ. تر ټولو ښې او منطقي ټاکنې هغه دي چې ستاسو د موخو، آګاهۍ او لوړو ارزښتونو پر اساس وي. تاسو باید هغه شی وغواړئ چې د غوښتنو په لامل یې پوه شئ، یعنې ولې یې غواړئ. که په لامل یې پوه نه شئ، نو ډېر زر به ترې لاس واخلئ. ستاسو ولې دلیل څه دی؟ که په ژوند کې پرمختګ غواړئ نو دلیل باید ورته ولرئ. که په ځان کې اړین بدلون غواړئ نو دا دلیل باید دومره لوی او قوي وي چې تاسو په خارق العاده ډول ولمسوي، ومو هڅوي او راویښ مو کړي. پرله پسې کلونه باید راپاڅېږئ، هڅه وکړئ او په هڅې پسې هڅه وکړئ. نو وګورئ چې څه شی مو هڅوي او حرکت درکوي. دلیل ولې پیژندل ډېر مهم دي. همدا تاسو راپاڅوي، په تاسو کې شوق او لیوالتیا راپاروي. همدا ستاسو د جدیت، مقاومت او دوام اصلي سرچینه ده. دا موضوع ډیره مهمه ده او ما د خپل لومړني کتاب اصلي موضوع ټاکلې ده. هر کار ولې ممکن دی. ستاسو د ولې دلیل قوت ستاسو په بېخوند عادي او سختو کارونو پورې تړلی ساتي. که ستاسو ولې قوي وي نو ټول څنګه به پرې وړاندې تد او کمزوري وي. تر څو چې سمې انګیزې او دلایل ونه ټاکئ، د ښه ژوند موندلو لپاره هر ټاکلې لاره به نیمګړې پرېږدئ. که ستاسو دلیل، هیله او ارمانونه او د ژمنې ثبات قوي نه وي، نو تاسو به هم د هغو خلکو په څیر یئ چې د کال په لومړۍ ورځ د یوه کار د پیل نیت کوي، خو ډېر زر ترې بیرته لاس اخلي او بیرته خپلو پخوانیو بدو عادتونو ته ورګرځي. دا موضوع به درته د دې بیلګې په مرسته ښه روښانه کړم. که زه درته پر ځمکه یو داسې تخته واچوم چې پر 21 او اوږدوالی یې 3 متره وي، بیا درته ووایم چې پر دې تختې که یو ځل لاړې 1000 افغانۍ درکوم، تاسو دا کار کوئ؟ دا کار اسانه دی او پیسې یې بیخي مفتې دي. خو که همدا تخته درته له ځمکې 100 متره لوړه پر 2 تعمیرونو کېږدم او بیا درته ووایم چې پر دې تختې یو تعمیر بل ته لاړ شي، 1000 افغانۍ به درکړم، نو پیسې به درته بیخي ناڅیزه او کار به درته ان ناشونی ښکاره شي. که څنګه ښایي ما ته را وګورئ، ووایئ چې نه، زه دا کار په هیڅ صورت نه کوم. ستاسو د ولې دلیل دومره قوي دی. خو که ستاسو بچی په هغې پورې ودانۍ کې وي، ودانۍ اور اخیستی وي، نو تاسو د هغه د ژغورنې لپاره پر دې تختې ورتلی، دا کار مو ښایي سمدستي کړی وای. که 1000 افغانۍ پکې وي که نه، د پیسو لپاره مو له یو تعمیر نه بل ته په تختې تللو ولې زړه ښه نه کړ او دویم ځل مو ولې زړه ښه کړ؟ خطر خو همغه خطر دی. نو څه بدل شول؟ اوس مو د دې کار ولې یا دلیل وپېژانده. څومره چې ستاسو دلیل لوی وي، هومره به کار کولو ته چمتو یئ. د خلاقیت بل قوه، داخلي محرک قوې د فعالولو لپاره باید تر مادي دلایلو او پیسو لوړ فکر وکړئ. دا په دې معنا ده چې مادیت ګنې ښه دلیل نه دي، خو دومره لوی او فوق العاده نه دي. زه د ښایسته شیانو متخصص یم، خو مادي شیان ستاسو زړه، روح او جرأت د مبارزې لپاره نشي چمتو کولی. د مبارزې دا مینه او علاقه باید له یوه ژور ځای راپورته شي. که موخې مو یوازې مادي وي، ان که دې مادي موخو ته ورسیږئ، بیا هم اصلي ارزښتونه یعنې رښتینې هوساینې او بریالیتوب ته نشئ رسېدی. ما د مشهور متخصص انتوني رابینز سره مرکه کوله. د بریالیتوب مجلد جون 2009 راته ویلي و: زه د زیاتره لوی کاروبارونو خاوندان پیژنم، سره له دې چې په کاروبار کې خپلو ټاکلو موخو ته رسېدلي دي، خو بیا هم په نهیلۍ او ویره کې ژوند کوي. د دغو انسانانو د خوښۍ او ښادۍ مخه څه شي نیسي؟
ځواب دا دی چې د دوی ټول تمرکز یوازې موخو ته په رسېدو وي، نه پر خوشحالۍ او هوساینې. لویې لاسته راوړنې د لویو خوښیو رضایت، هوساینې او سوکالۍ تضمین نه کوي. دغه دواړه مهارتونه یو بل تغذیه کوي او ماته دا باور راکوي چې بې هوساینې او خوشحالۍ بریالیتوب ماتې ده. دا موضوع یې ډېره ښه بیان کړل ده. په دې خاطر د بریالیتوب لپاره یوازې ټاکنه انتخاب کفایت نه کوي. تاسو باید خپل ژوند ته ښکته شئ چې د یو کار اصلي انګیزه ولټوئ او خپلې پټې وړتیاوې فعالې کړئ. دا همغه د ولې یا دلیل قوت دی. اصلي انګیزه. د دلیل قوت ستاسو په اصلي او معنوي ارزښتونو کې دی. دا درته وایي چې تاسو څوک یئ او څه غواړئ. معنوي ارزښتونه ستاسو د لارې مشال، د منزل نقشه، قطب نما او شخصي GPS دی. دا یو ډول چاڼ یا فلټر دی چې ستاسو ټولې اړتیاوې، غوښتنې او اندېښنې ترې تېرېږي او همدا یې اداره کوي. تاسو ته دا ډاډ هم درکوي چې خپل ټاکلي منزل ته به رسېږئ. د خپل لوی ارمانونو خواته د ژوند روانولو یو تر ټولو مهم ګام دا دی چې خپل اصلي او لوړ ارزښتونه وټاکئ. که تر اوسه مو خپل ارزښتونه نه وي ټاکلي او روښانه کړي، نو ښایي داسې ټاکنې وکړئ چې ستاسو له غوښتنې سره په تضاد کې وي. که تاسو ته صداقت مهم ارزښت وي او مخه مو له دروغجن انسان سره وي، نو دا تضاد کارونه مو چې له ارزښتونو سره په تضاد کې وي، نو نارامه او خفه کېږئ. ارواپوهان وایي تر ټولو ډېره نارامي او خفګان له دې پیدا کېږي چې د انسان موخې له ارزښتونو سره برابرې نه وي. بله دا چې د ارزښتونو ټاکل در سره د ژوند په ساده او ګټورو کولو کې مرسته کوي. انسان چې په خپلو ارزښتونو خبر وي، نو پریکړې هم ورته اسانه وي. تاسو چې له پریکړې سره مخ کېږئ، نو له ځانه به دا پوښتنه کوئ چې زما ټاکنه زما له ارزښتونو سره برابره ده که نه. کوم له ارزښتونو سره سمه وه، پریکړه کوئ، او که نه وه، پریکړه به نه کوئ او مخ ته به ځئ. له دې سره به مو ټولې اندېښنې او شکونه ختم شي. د خپلو اصلي ارزښتونو د تشخیص او ټاکنې لپاره د ضمیمي په برخه کې د ارزښتونو د ارزونې پوښتنلیک کارولی شئ. مبارزه مو پیدا کړئ. خلک چې څه غواړي او څه نه غواړي، په دواړو هڅېږي. مینه قوي محرک دی او کرکه هم همداسې در واخلئ. کرکه د ټولنیز فکر برعکس ښه او بد دواړه کیدی شي. مثلا له ناروغۍ کرکه، له بې عدالتۍ کرکه، له ناپوهۍ کرکه، له کبر او غرور کرکه او نور. ځینې وخت مو د دښمن پیژندل لمسوي. زما تر ټولو لویې انګیزې، پریکړې او قوي هوډ هغه وخت وي چې د مبارزې لپاره دښمن ولرم. په تاریخ کې زیاتره انقلابونه او بدلونونه له دښمن سره د مبارزې له امله رامنځته شوي دي. داود او جالوت، امریکا او بریټانیا، راکي او اپولو، مایکروسافټ او ایپل، نور همدومره بیلګې به بس وي. سیالان او دښمنان موږ ته د زړورتیا دلیل راکوي. مبارزې مهارتونو، شخصیت او ارادې ته ستاسو اړتیا پیدا کوي. د دې په مرسته تاسو خپلې وړتیاوې کارولی شئ. که هڅونکي سیالي نه وي، نو ښایي موږ چاغ او لټ شو او واک او هدف مو له ګوتو ووځي. زموږ زیاتره مراجعین دا زړه خوري چې دوی ولې قوت یا دلیل یې د ډېرو کوچنیو موخو له امله دی. دوی پر دې پښیمانه دي چې خلکو یې غیبت کاوه او دوی دا ثابته کړې چې دا خلک دروغ وایي، یا یې چې چا ویلي دوی دا کار نشي کولی. دوی نوموړی کار کړی او هغه کس یې خړسترګی کړی دی. یا یې تل تر یو سیال یا خپل ورور یا خور ښه او غوره کار کړی دی. دا مهمه نه ده چې انګیزه څه ده، خو باید چې اخلاقي او قانوني وي. تاسو د لویو بشردوستانه انګیزو درلودو ته اړ نه یئ، خو مهمه دا ده چې وهڅېږئ. ځینې وخت در سره انګیزه دا مرسته کوي چې د منفي تجربې او احساس پر ځای د قوي او مثبتې پایلې کار ترې واخلئ. دا کار په تاریخ کې د راګبي بولي مشهور روزونکي پیټ کارول سره هم شوی و. نوموړي سره مې د بریالیتوب مجلې د 2008 کال د سپټمبر ګڼې لپاره مرکه کړې وه. هغه راته خپل لومړنۍ انګیزې داسې بیان کړې: په ماشومتوب کې چې زه لږ ډنګر وم، ډېر کارونه مې نشو کولی. په څو کالو کې علت دومره شوم چې له نورو سره سیالي پیل کړم. هغه وخت به مې ویل چې تر نورو ښه یم او د ثبات لپاره یې باید مبارزه وکړم. لږ نارامه وم ځکه پوهېدم چې تر نورو ځانګړی انسان یم. همدې مبارزې ته اړتیا بالاخره د کارولو وړتیا او مهارت راښکاره کړل. د 2018 کال د مارچ میاشتې په بریالیتوب ګڼه کې مې له یوه بل مشهور لوبغاړي انتوني هاک پکینز سره مرکه وکړه. زه پر دې خبره حیران شوم چې د نوموړي وړتیا او فوق‌العاده هوډ د هغه له غوسې سرچینه اخیستې وه. هاکپینز دا منله چې ښه زده کوونکی نه وه او سمه توجه یې نشوه کولی. د اروايي ستونزه وه، خو په هغه وخت کې لا ارواپوهنې دا ستونزه نه وه تشخیص کړې.
دی یې ستونزمن ماشوم نومولی و. هاک پیکینز ویل زه د مور او پلار د اندېښنو لامل او سرچینه وم. برخلیک مې نامعلومه ښکارېده ځکه زده کړه راته مهمه نه وه، ځکه ما ته به چې څه راښودل کېدل زه پرې نه پوهېدم. د کورنۍ نور ماشومان تکړه وو خو زه په ځورېدم. غصه به راتله، ځان مې له ټولو خلکو راټلی ګاڼه، په دې خاطر به خفه وم. هاک پیکینز خپله غصه قابو کړه. لومړی یې دې غصې نوموړی د لوبو او زده کړو له ډګره په بهر برخه کې بریالیتوب ته ورساوه. پوه شو چې په تمثیل کې یې وړتیا لږه ده. ده ته به د کمزورۍ او ناوړتیا پیغور نه ورکول کېدل او دې پیغور بالاخره په ده کې یو ضد را پیدا کړ او دا ضد د تمثیل په برخه کې د خپل هوډ لپاره وکاراوه. نن هاک پیکینز د سینما د نړۍ ستر ستوری بلل کېږي. مشهور شو، پیسې یې وګټلې او له دې بیا له اړمنو خلکو سره مرستې وکړې. د دې ترڅنګ د چاپیریال ساتنې او له فعالیتونو او هلو ځلو سره هم مرستې کوي. سره له دې چې په لومړیو کې انګیزه د دومره لویو موخو لپاره نه وه، خو مبارزه یې ارزښتمنه وه. موږ ټول قوي ټاکنې کولی شو. موږ ټول له بخت، تقدیر او نورو د خپلو پایلو واک اخیستی شو. موږ دا قوت لرو چې د هر بدلون لامل شو. پخوانۍ ترخې خاطرې او تجربې مه پرېږدئ چې ستاسو انرژي ضایع کړي او بریالیتوب ته مو تخریب کړي. له دې نه مو د مثبتو او رغنده بدلونونو انرژۍ ګټه اخیستی شو. موخې. ما مخکې وویل چې مرکب اغېز تل فعال وي او تاسو به یو ځای ته بوځي، خو پوښتنه دا ده چې چیرته. تاسو دا دوامدار انرژي مهارولی شئ او تاسو تر خپلو هیلو رسولی شي، خو تاسو باید پر دې پوه شئ چې چیرته ځئ، کومې هیلې، موخې او ارمانونه لرئ. د خپل یو استاد پل جیمایر جنازې ته چې ورغلم، د هغه قوت او د ژوند تنوع رایاد ده. د 10 تنو هومره بری یې ترلاسه کړ، تجربې یې پیدا کړې او له نورو سره یې مرستې وکړې. د هغه په مرګ چې خبر شوم نو پر خپلو ټاکلو موخې مې یو ځل بیا فکر وکړ. که پل اوس ژوندی وای، موږ ته به یې ویلی که تاسو د یو پرمختګ وړتیا لرئ او ورته رسېدلی نه یئ، نو لامل یې دا دی چې موخې مو ځان ته روښانه نه دي تعریف کړي. د موخو د ارزښت په اړه به یې راته یوه خبره کوله چې اوس مې هم یاده ده. تاسو چې رښتینی تصور کړئ، په مینه یې هیله لرئ، کلک باور پرې لرئ او په ډېره مینه د همغې پر اساس عمل کوئ، نو هغه کار به پخپله کیږي. زما د ژوند پر پریمانۍ کې یوه مهمه ونډه د هغو موخو وه چې ما په ډېره اغېزناکه طریقه ټاکلي او ورته رسېدلی یم. موخه مو چې وټاکله او د خپل نوښت وړتیا پرې متمرکزې کړئ، نو داسې فکر وکړئ چې جادو کیږئ. ما ډېر ځله لیدلي د نړۍ بریالي خلک په دې خاطر بریالي شوي چې خپل ارمانونه یې روښانه کړي وه. کوم انسان چې روښانه، مهمې، هڅونکې او لمسونکې موخې او انګیزې لري، حتما د نړۍ ډېر بریالي خلک به هم مات کړي. ځینې برخې به داسې وي چې تاسو به پکې د موخو تنظیم او زیاتولو ته اړتیا لرئ. د دې لپاره د مل پاڼې له برخې د ژوند ارزونې له پوښتنلیک مرسته اخیستی شئ. موخې څنګه کار کوي؟ راز یې افشا شو. تاسو یوازې هغه څه وینئ چې تجربه کوئ او ترلاسه کوئ، چې لټه ورپسې کوئ. که پر دې نه پوهیږئ چې څه غواړئ او څه لټوئ، نو موندلی هم نه شئ. موږ انسانان همداسې جوړ شوي یو چې په لټنه کوو. زموږ ماغزه تل دا فعالیت کوي چې بهرنۍ نړۍ زموږ له دننۍ نړۍ سره منطبقه کړي. نو که تاسو څه غواړئ او خپله ماغزو ته ووایئ چې هغه شی ولټوي، ماغزه یې لټون پیلوي. ښایي ستاسو موخه به شاوخوا کې وي، خو ذهن او سترګې به مو ورته خلاصې نه وي او درته ښکارېږده به نه. د جاذبې قانون پر همدې اساس فعالیت کوي. د جاذبې قانون باطني مرموز جادو ښکاري، خو داسې نه ده. دا قانون ډېر ساده او عملي دی. موږ هره ورځ له میلیاردونو حسي محرکاتو، سمعي، بصري او لمسي سره مخ کیږو، خو دا چې موږ ځان له لیونتوبه ژغورو، نو پر 9.9 یې سترګې پټوو. یوازې هغه شیان واقعا ګورو، اورو او تجربه کوو چې ذهني تمرکز پرې کوو. په همدې خاطر چې پرې پوه شو فکر کوئ، نو داسې ښکاري لکه په معجزه یي ډول چې خپل ژوند ته رابولئ. تاسو هغه شی ګورئ چې له مخکې په خپل ځای وه. یوازې هغه شی خپل ژوند ته رابولئ یا راجذبوئ. دا شیان مخکې هم همدلته وه، ستاسو لاس ورته رسېده، خو اوس مو پرې ذهن متمرکز کړ او د هغه لیدو ته مو برابر کړ. سمه ده که نه؟ دا موضوع دومره ګونګ او مبهمه نه ده، بلکې بیخي منطقي خبره ده. اوس چې په دې خبره پوه شوئ، نو ستاسو ذهن چې پر څه فکر کوي او 99.9% چې همداسې پاتې کیږي، دا ټول هماغه شیان دي چې زموږ ذهني تمرکز غواړي.
اوس به درته یو عامه بیلګه ووایم. مثلا تاسو د سړک پر غاړه ولاړ یئ، یو کس درته وایي چې زه په سور رنګ موټر کې ناست یم درځم، یا تاسو خپله سور رنګ 2000 ماډل موټر اخلئ. په دې وخت کې چې تاسو سړک ته ګورئ نو سره موټر یا د خپل موټر په څیر موټر به درته سخت ډیر ښکاره شي. خو دا موټر پرون نه و، ولې نن و؟ پرون هم و خو ستاسو ورته پام نه و، نو په دې خاطر درته نه ښکارېدل. بیا مو چې ورته پام شو ټول سره موټر درته ښکاره شول. تاسو چې موخې وټاکئ نو مازغو ته مو د پلټنې لپاره نوي شیان ورکوي. دا داسې ده لکه خپل ذهن ته چې نوي سترګې ورکړئ او په دې سترګو بیا خپل شاوخوا ټول خلک، پیښې، اړیکې، سرچینې، مفکورې او نوښتونه وینئ. دغه نوی لیدلوری یا دا نوی نظر د نننی پلان ستاسو ذهن فعالوي او ټول بهرني شیان له هغه شي سره پرتله کوي چې تاسو ځان ته ټاکلی دي او هغه شی ستاسو موخه یا هدف دی. دومره اسانه خبره ده. روښانه او تعریف شوې موخې مو په ټاکلي نو بیا د دې دواړو ترمنځ توپیر راځي چې تاسو نړۍ څنګه تجربه کوئ او مفکورې او فرصتونه خپل ژوند ته راجذبوئ. براین ټریسي راته دا موضوع په یو مرکه کې داسې تشریح کړه: ستر او بریالي خلک روښانه راڼه هدفونه لري، پوهیږي چې څوک دي او څه غواړي. دا خلک خپلې موخې لیکي او د ترلاسه کولو لپاره یې پلان جوړوي. د ناکامو خلکو موخې بیا په سر کې داسې پرتې وي لکه په لوښي کې چې کاڼي پراته وي. دا یوازې خیال وي او بس. خیال هر څوک لري. خیال داسې وي لکه بې باروتو مرمۍ، موخه چې لیکل شوي نه وي، ډزې به هسې هوایي وي او همدا د پیل ټکی دی. نو زه درته وایم چې همدا نن وخت وباسئ او خپلې مهمې موخې ولیکئ. سپارښتنه مې دا ده چې نه یوازې د کاروبار بلکې د هرې برخې موخې مو ولیکئ. د ژوند پر یوې برخې داسې تمرکز مه کوئ چې نورې برخې درنه پاتې او هېرې شي، ځکه دا کار درته تاوان کوي. په هره برخه کې د بشپړ بریالیتوب لپاره قدم واخلئ او کومه برخه چې درته مهمه وي په هغې کې تعادل ته د رسېدو هڅه وکړئ. مثلا کاروبار، مالی مسایل، روغتیا، سوکالي، خوشحالي، معنویت، کورنۍ اړیکې او ژوند بڼه. د مشخصو ارزښتمنو موخو ټاکلو لپاره په مل پاڼه کې له پوښتنلیک مرسته اخیستی شئ. له ځان څه جوړوئ؟ زیاتره خلک چې په نویو موخو پسې وي دا پوښتنه کوي چې ښه نو موخې خو مې پیدا کړې، اوس به ورته د رسېدو لپاره څه کوم؟ دا به د پوښتنه نه ده، خو لومړی د دې پوښتنې ځواب اړین نه دی. لومړی پوښتنه باید دا وشي چې زه باید څه شی یا څوک شم. تاسو به داسې خلک پیژنئ چې ښه کارونه کوي خو بیا یې هم خپلې ټاکلې موخې نه وي ترلاسه کړي، که نه؟ دا ولې؟ جیمران راته یوه خبره کړې وه چې که لوی غواړئ نو لوی شئ، په بریالیتوب پسې مه ځئ، ځکه په څه شي پسې چې ځئ هغه درنه ځي. لکه پر کو پسې چې منډې وهئ، بریالیتوب باید راجذب کړئ، په ځان پسې یې راوړئ او تاسو چې څه غواړئ که هغه کس شوئ بریالیتوب در پسې خپله راځي. زه چې پر دې فلسفه پوه شوم نو په شخصي ژوند او پرمختګ کې مې ژور بدلون راغی. زه چې مجرد وم او د واده نیت مې وکړ نو پر یو کاغذ مې هغه ځانګړنې ولیکې چې زما مېرمنې باید لرلې وای. تقریبا 40 پاڼې مې ډکې کړې، ټول جزئیات، ځانګړنې، شخصیت، کورنۍ، کلتور، ژوند، تولید، بدن، اندام او حتی د ویښتانو رنګ او جوړښت. دا ټول مې ولیکل. دا مې هم په مفصل ډول ولیکل چې ژوند مو باید څنګه وي او کوم کارونه په کوو. بیا مې له ځانه پوښتنه وکړه چې اوس به داسې نجلۍ څنګه پیدا کوم. ما هم ښایي پر پرکي پسې منډې وهلې، خو د دې پر ځای مې خپل لیست ته وکتل او دا فکر مې وکړ چې زه دا ځانګړنې لرم که نه. له ځانه مې وپوښتل داسې ښځه به څه ډول سړی غواړي، زه باید څنګه شم چې داسې ښځه مې قبول کړي. 40 مخه نورې مې هم هغه ځانګړنې، چلندونه، لیدلوري او نور شیان ولیکل چې ما باید د داسې ښځې لپاره لرلي وای. بیا مې ټوله هڅه دا وه چې په ځان کې دغه ځانګړنې پیدا کړم او داسې کس شم. څه به شوي وای؟ کار وشو، لکه هغه چې له همدې کاغذونه راوتې او زما په مخ کې ولاړه وي. زما مېرمن جورجیا همغه ښځه ده چې ما د ځان لپاره ټاکلې وه او په لټه یې وم. ان واړه جزئیات هم پکې وه. دا مې په دې طریقه وکړل. لومړی مې دا روښانه کړه چې زه باید څوک شم چې هغه ښځه مې خوښ کړي او بیا مې هڅه وکړه چې همغه کس شم. د ښو او بدو عادتونو د ټاکنې او په هغه څوک کېدو کې چې تاسو یې غواړئ د عادتونو د برخې له پوښتنلیکه د مل پاڼې په برخه کې مرسته واخلئ. د ځان وده. اوس به هغه پروسه رسم کړو چې تاسو پرې خپلو ټاکلو موخو ته رسېدی شئ. دا پروسه د ځینو شیانو د کولو او د ځینو د نه کولو ده. ستاسو او موخو ترمنځ واټن یوازې ستاسو چلند دی. د یو کار پرېښودل د دې لپاره اړین دي چې مرکب اغېز مو په ګرداب کې ډوب نه کړي. همدارنګه باید کوم کارونه پیل کړئ چې د پرمختګ پر لار روان شئ. یعنی تاسو باید کوم عادتونه خپل کړئ او کوم پرېږدئ. تاسو د ژوند فرمول تقریبا دغسې دی. تاسې انتخاب، مثبت چلند، مثبت عادت، مثبت مرکب شوی.
مساوي موخې. د دې لپاره باید لومړی پر دې پوه شئ چې کوم چلندونه مو د پرمختګ مخه نیولې ده او کوم چلندونه در سره دې موخې ته په رسېدو کې مرسته کوي. تاسو ښایي دا فکر وکړئ چې پر خپلو ټولو بدو عادتونو واکمن یئ، خو دا درته په ډاډ وایم چې تېروځئ. دا خبره سمه نه ده. بیا هم درته وایم په همدې خاطر د عادتونو ثبت دومره مهم دی. یعنې زه وایم تاسو دقیق پوهیږئ چې 2 ورځې څو ساعته ټلویزیون ګورئ، څو ساعته خبرې اورئ او څو ساعته د ورزشي سیالیو په لیدو د نورو خلکو بریالیتوبونه ګورئ، څو ګیلاسه اوبه او شربت څښئ، څو ساعته په نااړینو کارونو فیسبوک، یوټیوب او نور تیروئ. په مخکې څپرکي کې مې هم درته وویل لومړی باید د خپل چلند په بڼه ځان پوه او خبر کړئ. څه وخت او چیرته مو غفلت کړی او په غیر ارادي شکل مو بد عادتونه رامنځته کړي او اوس مو دا عادتونه د خپل منزل له لارې خطا کوي. له یو اجرایوي رئیس سره مې په یوه خیریه موسسه کې کار کاوه. څه وخت مخکې یې د دې لپاره وګمارلم چې د ګټورتیا د لوړولو په برخه کې ورسره مرسته وکړم. هغه ډېر ښه کار کاوه خو پر دې نه پوهېده چې وخت څنګه وسپموي او په لږې لارښوونې خپله ګټورتیا لوړه کړي. ما ورته وویل چې خپلې ټولې چارې تر یوې اونۍ ثبت کړه او یو شي ته مې پکې پام شو. ده به ډېر زیات وخت په ورځپاڼه لوستلو تېراوه. هر سهار به یې 45 دقیقې ورځپاڼه لوستله. کار ته به چې روان و 1.5 ساعت به یې راډیو اورېده او بیرته به چې راستنېده بیا به یې هم همدومره وخت خبرونه اورېدل. د کار په وخت کې به یې هم په ویبپاڼو کې تازه خبرونه لیدل. تقریبا ټول 20 دقیقې وخت به یې ترې نیوه. بیرته به چې کور ته راغی بیا به یې له کورنۍ روغبړ کاوه او په عین وخت کې به یې 15 دقیقې محلي خبرونه هم اورېدل. تر خوب مخکې به یې بیا 10 دقیقې ورزش خبرونه اورېدل او 1.5 ساعت به یې بیا د شپې د 10 بجو خبرونه لیدل. هر ورځ به یې 3.5 ساعته په خبرونو تېرول. دا سړی نه اقتصاد پوه و، نه سوداګر و او نه یې داسې وظیفه درلوده چې مرګ او ژوند یې په خبرونو پورې تړلی وي. د تر عادي رایه ورکوونکي یا مسؤل وګړي خبرونو ته ډېر وخت ورکاوه. اصلا د شخصي ګټې لپاره هم دا وخت ډېر و. نوموړي اصلا له دې خبرو او خپرونو لږ ارزښتمن معلومات ترلاسه کول، نو ولې یې هره ورځ 4 ساعته وخت یوازې خبرونو ته ورکاوه؟ ځکه دا عادت شوی و. ما ورته وویل چې راډیو او ټلویزیون دې بند کړه، په ورځپاڼو کې غړیتوب لغوه کړه او په انټرنیټ کې یوازې هغه خبرونه ګوره چې ستا د کاروبار اړوند وي او مرسته در سره پکې کوي یا ستا په شخصي ذوق برابر وي. په دې کار یې سمدستي 95 سلنه ذهني پرایزیټونه او وخت ضایع کوونکي شیان کم شول. تر دې وروسته یې د ټولې ورځې خبر یوازې په 20 دقیقو کې لیدلی شول. وروسته یې بیا په سهار کې 45 دقیقې او په مازدیګر کې 1 ساعت وخت ګټور کار ته ورکولی شو. مثلا ورزش، روزنیزې ویناوې اورېدل، مطالعه، پلان جوړونه او له کورنۍ سره ښه او ډېر وخت تېرول. ما ته یې وویل چې هېڅکله راباندې فشار دومره نه و کم شوی او فکري روحیه مې دومره متمرکزه شوې نه وه. منفي خبرونه مو پر ذهن فشار زیاتوي. د هغه کس په عادت کې یو کوچنی او اسانه بدلون یې په ژوند کې د لوی پرمختګ او په ګټورتیا کې د توازن لامل شو. اوس ستاسو وار دی. یوه کوچنۍ کتابچه راواخلئ. 3 مهمه موخې مو پکې ولیکئ. هغه بد عادتونه مراعات کړئ چې په دې برخه کې ستاسو د پرمختګ مخه نیسي. یو یې په کتابچه کې ولیکئ. عادتونه او چلندونه هیڅکله دروغ نه وایي. که ستاسو وینا یو او عمل بل وي نو زه به یوازې ستاسو په عمل یا کار باور ولرم. که وایي چې پاکوالی مې خوښیږي خو تر نوکانو لاندې مو خاورې او چټلي راټولوي نو زه ستاسو پر خبره باور نه کوم، پر هغه چټلۍ باور کوم. که په خوله وایي چې پرمختګ درته مهم دی نو کتابونه لولئ او خو ټوله ورځ په موبایل یا کمپیوټر کې گیم کوئ یا فیسبوک او یوټیوب کې بوخت یئ نو زه ستاسو خبره نه منم بلکې موبایل او فیسبوک مو منم. که وایي چې مسلکیتوب راته لومړیتوب لري خو بیا هم کار ته ناوخته او بې چمتووالی راځئ، یا وایي چې کورنۍ راته لومړیتوب لري خو بیا هم کورنۍ ته وخت نه ورکوئ، نو دا شیان ستاسو رښتینې لومړیتوبونه نه دي. د خپلو بدو عادتونو لیست ته وګورئ. اصلي واقعیت همدا دی. اوس دا پرېکړه وکړئ چې همداسې سم دی که بدلوئ یې. دې لیست ته بیا هغه عادتونه هم ورزیات کړئ چې ځان ته یې اړین بولئ. کوم عادتونه داسې تمرین او عملي کړئ چې د وخت په تېرېدو مرکب شي نو په لوړ سر به خپلو موخو ته ورسیږئ. اوس د دې لیست د جوړولو وخت دی او دا وخت او انرژي په قضاوت او پښیمانۍ مه ضایع کوئ. دا لیست د دې لپاره جوړ کړئ چې تاسو څه غواړئ. یو ځل ورته په جدي سترګه وګورئ. راځئ چې بد عادتونه له بیخه وباسو او پر ځای نوي ښه او مثبت عادتونه وکړو. د لوبې بدلونکي د بدو عادتونو ختمولو لپاره 5 ستراتیژۍ.
عادتونه مو چې زده کړي نو هیرولی هم شئ. که غواړئ چې د ژوند کښتۍ مو په نوي لوري روانه شي نو لومړی د بدو عادتونو هغه لنګر پرې کړئ چې تاسو یې تړلی او له حرکته غورځولی یئ. طریقه یې دا ده، دلیل مو دومره قوي کړئ چې د سمدستي خوند او خوښۍ شوق مو کمزوری کړي. دا کار نوې ستراتیژۍ ته اړتیا لري او لاندې زما د خوښې ستراتیژیو لیست راځي. لومړی، محرکات وپېژنئ. د خپلو بدو عادتونو لیست راواخلئ. وګورئ چې کوم عادت په کوم شي تحریکېږي یا د عادت اصلي لامل څه دی. د هر عادت تر شا عناصر وي او زه یې 4 سوالیې بولم. څوک، څه شی، کله، چرته. مثلا کله چې له یو کس سره یې نو د نشې کولو احتمال زیاتیږي. د ورځې په یو خاص وخت کې مو زړه خوږو یا شیرینۍ خوړلو ته کیږي. کوم احساسات او هیجانات مو بد عادتونه راپاروي. فشار، ستړیا، غوسه. د هیجانات کله تجربه کوئ؟ چا سره یې، چیرته یې یا څه کوئ؟ کوم حالتونه مو بد عادتونه راپاروي؟ موټر کې ناست، تر ملاقات وړاندې له خپلوانو سره لیدل، غونډې، ټولنیز مناسبتونه، د خطر وخت، که ټاکل شوي ضرب الاجلونه. خپل ورځنیو چلندونو او عادتونو ته ځیر شئ. سهار چې له خوبه راویښ شئ څه کوئ؟ د چای او ډوډۍ پر وخت څه کوئ؟ کور ته چې ستړي راشئ څه کوئ او څه وایئ؟ بیا خپل کتابچه راواخلئ او دا ځل مو محرکات یاداشت کړئ. دا کار کوچنی او اسانه ښکاري خو ستاسو پوهه زیاتوي، خو یوازې همدا کار کفایت نه کوي، ځکه مخکې مو وویل چې په بدو عادتونو یوازې پوهېدل د هغو د پرېښودو او بدلون لپاره بس نه دي. دویم، کور پاک کړئ. کور مو سم پاک کړئ. له کور نه مې موخه د اوسېدو کور دی. که شراب یا سګرټ پرېږدئ نو یا دانه او یو څاڅکی هم باید په کور کې پرې نږدئ. هغه ټول شیان باید لرې کړئ چې د څښاک یا سګرټ څکولو پر وخت ترې کار اخلئ. که قهوه پرېږدئ نو د قهوې جوړولو ټول سامان راټول کړئ او بل چاته یې ورکړئ. که لګښتونه کموئ نو هره د بازار موندنې او خرڅلاو مجله او برېښنالیکونه بند کړئ. دا اړتیا به هم نه وي چې راټول یې کړئ او بیا یې په خځلو کې وغځوئ. که سم او صحي خواړه خورئ نو له پخلنځي ټول غیر صحي خواړه لرې کړئ او نور مه اخلئ. دې خبرې ته هم مه ګورئ چې تاسو ته خواړه ښه نه دي. په کورنۍ یې هم بندوئ او دا ګینې بې عدالتي ده. دا خواړه بیخي کور ته مه راوړئ او هر شي ستاسو بد عادتونه راپاروي ځان ترې خلاص کړئ. دریم، بدیل پیدا کړئ. یو ځل بیا د بدو عادتونو لیست وګورئ. د عادتونه څنګه داسې بدلولی شئ چې نور درته زیان ونه رسوي. د دې بدو عادتونو پر ځای ښه عادتونه خپلولی شئ، که یې د تل لپاره بیخي پرېښودلی شئ. ما چې څوک پیژني ټول پوهیږي چې تر ډوډۍ وروسته مې خواږه خواړه سخت خوښیږي. که په کور کې مې آیسکریم وي نو د آیسکریم به تقریبا 1255 کالورۍ کیږي، خو زه د دې پر ځای یو چاکلیټ خورم چې 50 کالورۍ شي. په دې کې کار اوس خپله د خوږو تنده ماتوم، خو دې ته مجبور نه یم چې یو ساعت ورزش وکړم او خوړلې کالورۍ بیرته ضایع کړم. خښینې به مې د ټلویزیون لیدو په وخت خواړه خوړل. پام به مې هم ورته نه و، خو د چپسو لوی یا د کورنۍ لپاره پاکټ به یې یوازې خوړ. وروسته زه پوه شوم چې دا یوازې په تریو خوند پسې وه. پرېکړه یې وکړه چې دا عادت به داسې ختموي چې د ټلویزیون لیدو پر وخت به د خولې تریولو لپاره لږ لیمو یا نارنج خوري. د دې شیانو په خوړلو به یې بیا هم همغه احساس کاوه او ډاکټر هم ورته د ترکارۍ خوړلو سپارښتنه کړې وه. یو بل کس راسره کار کاوه. هره ورځ به یې 10 تر 8 ګازدار رژیمي نوشابې څښلې. ما ورته وویل چې د دې پر ځای د لیمو یا مالټې تازه جوس څښه. یوه میاشت دا کار وکړ، وروسته پوه شو چې حتی د دې ته هم اړتیا نه لري. بیا به یې هم پر ځای ساده اوبه څښلې. دا لوبه پیل کړئ. وګورئ چې کوم چلندونه د کومو پر ځای کولی یا پخواني چلندونه او عادتونه بیخي پرېښودلی شئ. لومړی، ورو یې پیل کړئ. زه له آرام سمندرګي سره نږدې اوسېږم. لمبا ته چې ځم اوبو ته لومړی د پښو پنجې ورکښته کوم چې ورسره عادت شم. ورپسې بیا ورو مخکې ځم او تر پوندو مې اوبه رارسي. بیا وروسته همداسې مخکې ځم، اوبه مې تر سینې او اوږو رارسېږي. تر دې وروسته بیا په اوبو کې غوټه وهم. ځینې خلک چې څنګه لاړ شي دستي په اوبو کې غوپه ووهي، له مټو یې شه، خو زه داسې نشم کولی. زه اوبو ته ورکښته کېږم. دا موضوع ښایي زما د ماشوم د اروایي ستراتیژۍ اغېز پاره پاتې وي. دا موضوع به وروسته روښانه کړم. د لویو او ژورو عادتونو په اړه هم ښایي ښه لاره دا وي چې ورو ګامونه واخلئ او ورو ورو یې پرېږدئ. ځینې عادتونه ښایي تاسو له کلونو راهیسې لرې او تکراروئ یې، نو ښه دا ده چې د پرېښودو لپاره یې ځان ته وخت ورکړئ او ورو ورو د وخت په تېرېدو یو ګام واخلئ.
څو میاشتې مخکې ډاکټر زما میرمن ته وویل چې د کافینو خوراک باید بند کړي. زه د دواړو قهوو ډېر خوښېده. نو اوس یې باید دا موضوع زغملې وای. لومړی مو نیم کار پیل کړ، یعنې تر یوې اونۍ مو نیمه بې کافینه او نیمه عادي کافین لرونکې قهوه وڅکله. ورپسې ټوله اونۍ مو بې کافینه قهوه وڅکله. بله اونۍ مو بې کافینه شین چای پیل کړ او همداسې مو د بې کافینه شنه چای څښاک پیل کړ. په یوه میاشت کې دې ځای ته راورسېدو، خو یوه شېبه هم د کافینو کمی په عذاب نه کړو. نو مو څه درد کاوه، نه خوب راته او نه بله څه ستونزه وه. که مو دا کار یو دم او ناڅاپي پیل کړی وای نو ښایي بریالی شوي نه وای. دویم، یا ټوپ کړئ. ټول خلک په یوه طریقه نه بریالي کیږي. څېړونکي وایي ځینې خلک په اسانۍ په ژوند کې بدلون راوړلی او ټول بد عادتونه په یو دم پرېښودلی شي. ډین اورنیش د زړه د ناروغۍ متخصص دی. د موندلې وه چې د زړه د ناروغ په ژوند کې د کوچني بدلون پر راوستو د ناروغۍ درملنه له درملو او جراحي عملیاتو پرته کولی شي. دا ورته اسانه ښکارېده چې د زړه ځینې ناروغان په یو دم ټول بد عادتونه او مضر خواړه پرېښودی شي. ځینې ناروغان یې روزنیزې دورې ته راوبلل چې د غوړو خوړو پر ځای به سپک او سپور خواړه خوري. په دې پروګرام کې ورزش هم و، وزن پورته کول، ګرځېدل او مزل. ترڅنګ یې ورته ذهني فشار کمول او د زړه د تقویې ځینې عادتونه هم وښودل. جالبه دا وه چې ناروغان په یوه میاشت کې پر دې پوه شول چې خپل پخواني بد عادتونه پرېښودي او پر ځای یې نوي عادتونه خپلولی شي. ناروغانو دې کار ته دوام ورکړ او تر یوه کاله یې بشپړه روغتیا په نصیب شوه. زه خپله دا موضوع یوه استثنا ګڼم، ځکه قاعده راته نه ښکاري، خو تاسو باید په خپله پوه شئ چې کومه ستراتیژي درته ښه او ګټوره ده. په ماشومتوب کې له کورنۍ سره د رولینز سیند څنډو ته د میلې او چکر لپاره تللی وم. دا سیند په شمالي کالیفورنیا کې دی او اوبه یې د غرونو د واورې له ویلې کېدو راتلې. په دې خاطر یې اوبه هم ډېرې زیاتې یخې وې. څومره موده چې هلته دیره و، پلار به مې هره ورځ راته ویل چې په اوبو د سکیلو به وکړه. زما به ټوله ورځ د پلار دې سختې غوښتنې ته سودا وه. زما دا لوبه خوښېدله، خو له یخو اوبو مې کرکه کېده. دلته د ګټو یا خوښو عادي تضاد و، ځکه له یو بل نه جلا کېدې. پلار مې ډاډه و چې ما خپل وار نه پرېښوده، په دې خاطر به یې کله کله په زور اوبو ته ورکته کولم. څو شېبې سخته یخنۍ به چې تېره شوه، ورو ورو به اوبه سره عادت شم او خوند به یې پیل کړ. له اوبو ویره د اوبو تر یخنۍ ډېره سخته وه. بدن مې چې عادت شو، لوبې به ډېر خوند کاوه، خو بیا مې یو څو ورځې د ویرېدلو او عادت کېدو دوره تېروله. د ماشومتوب هغه دوره له دې موضوع سره اړونده ده چې موږ دې په یو وار عادت پرېږدو یا بدل کړو. دا موضوع ښایي سخته یا لږه تر لږه بې خونده وي، خو لږه څنګه چې د بدن د هوستیزن پروسې له لارې نوي چاپېریال سره عادت کېږي، موږ هم همداسې یوه وړتیا لرو چې پر مرسته یې له نویو چلندونو سره عادت کېږو، او معمولا دا وړتیا لرو چې ځان له رواني او فزیکي پلوه له نویو شرایطو سره عیار کړو. ځینې وخت اوبو ته ورو ورو ښکته کېدل په درنه درد نه خوري. ورټوپ کوي به. له ځانه دا پوښتنه وکړئ چې په کومو ځایونو کې ورو پیل وکړم، څه وخت یو دم ټوپ کړم، څه له سختیو تښتم، سره د دې چې په زړه کې ښه پوهېږم که یو وار مې پیل وکړ په خپله نوي چاپېریال سره عادت کېږم. زما د یو شریک ورور و، سخت ډېر بیر به یې څښل او تل به نشه و. 3 وخته به یې الکولي مشروبات څښل. یوه ورځ یې د خپل یوه ټولګیوال په واده کې د هغه مشر ورور ولید چې تر ده 10 کاله مشر و، خو تر ده ځوان ښکارېده. هغه مشر سړی خوشحاله و، خندل یې او له واده یې خوند اخیست. په نوموړي کې د خوند او خوشحالۍ داسې احساس لیده چې د خپله له کلونو راهیسې نه و تجربه کړی. همالته یې پرېکړه وکړه چې نور به په یوه څاڅکي بیر او شراب نه څښي. همداسې سمدستي پرېکړه او بیا یې خولې ته هم ونه وړل. دا یې 6 کال دی، خو نوموړي اوس هم پر خپل هوډ کلک ولاړ دی. زه چې کور کې بد عادتونه بدلوم نو ډېر ورو او په احتیاط مخته ځم، خو په کاروبار کې بیا پوهېږم چې لوی زړه ډېر ښه وي. که نوی کار پیلوم، که له شریکانو سره پانګه کوم، که بل هر څه وي، ورتګ مې پکې خوند نه کوي. زما چې اوس هم رولینز سین را یادېږي، له ځان سره وایم چې په لومړیو کې به سخت وي، خو تر څو شېبو وروسته به اسانه او خوندور شي. دا خوند په هغه کې لږې سختۍ ارزي. د بد عادتونو ارزونه. زه دا نه وایم چې له ژونده ټول بد څیزونه لرې کړئ. زیاتره وخت اعتدال ښه وي، خو دا معلومات به څنګه کوئ چې بد عادت در باندې زورور شوی دی که نه؟
زه دا کار د بدو عادتونو د ارزونې په مرسته کوم، په څو بدو عادتونو کې یو ټاکم، ارزوم یې او ګورم چې زه زورور یم که عادت. زما بد عادتونه قهوه څښل، ایسکریم خوړل او فلم لیدل دي. د ایسکریم خبره خو مې درته مخکې وکړه، خو د څښاک خبره چې راشي نو باید ځان پر دې ډاډه کړم چې زه له یوې پیالې څښلو خوند اخلم، نه پکې ځان ډوبوم. زه تقریبا په هرو 3 میاشتو کې خپل یو بد عادت ټاکم او یو میاشت ترې ځان لرې کوم. زما د ثابتول خوښیږي چې اوس هم زه د خپلو عادتونو مسؤل یم او واک یې له ما سره دی. تاسو هم دا تجربه وکړئ، یو بد عادت راواخلئ، مثلا په یو شي کې تعادل ساتئ، خو اوس هم پوهیږئ چې د پرمختګ مخه مو نیسي. ځان له دې عادت یوه میاشت لرې کړئ. که چیرې له هغه عادت یوه میاشت بیلتون درته سخت وي نو ښایي پوه شئ چې نوموړی عادت باید د تل لپاره له ژونده وباسئ. د لوبې بدلونکي د ښو عادتونو د اخیستو لپاره 6 ستراتیژۍ. د بد عادتونو د ختمولو مرسته مو در سره وکړه. اوس باید نوي ټاکنې، نوي چلندونه او نوي خویونه او عادتونه راخپل شي چې تاسې خپل لویو ارمانونو ته ورسوي. یو بد عادت پرېښودل یعنې خپل یو چلند ختمول، نوي او ګټور عادتونه خپلول بېلابېل مهارتونه غواړي. یعنی تاسو یو بوټی کرئ، اوبه ورکوئ، سره ورکوئ او دا ډاډ پیدا کوئ چې ریښې یې غځولې دي. دا کار وخت، هلې ځلې او حوصله غواړي. دلته درته زه په خپله خوښه د عادتونو اخیستو یا ترلاسه کولو ځینې لارې چارې ښیم. د رهبرۍ متخصص جان سي ماکسویل ویلي، تر څو چې ورځنۍ چارې بدلې نه کړئ ژوند نشئ بدلولی. ستاسو د بریالیتوب راز تاسو په ورځني چلند کې دی. نوې څېړنې ښیي چې پر یوه کار د عادت کېدو لپاره یې باید 300 ځله تکرار کړئ. ایله به دا کار ستاسو غیر ارادي عادت وګرځي. دا نو تر 1 کاله هره ورځ تمرین دی. له ښه مرغه موږ وویل چې 3 اونۍ قوي تمرکز او زیار ایستل په موږ کې د نوي عادت اخیستو وړتیا او فرصت زیاتوي. یعنی که لومړی 3 اونۍ یو عادت ته ځانګړی پام وکړو نو د تلپاتې چلند کېدو چانس یې ډېر زیاتیږي. رښتیا دا ده چې تاسو یو عادت په یوه شېبه کې هم بدلولی شئ او په 10 کالو کې هم نشئ بدلولی. په لومړي ځل مو چې په ګرمې بخارۍ لاس لګېدلی وي نو دستي به پوه شوي یې چې دا مو باید عادت نه شي. دا درد او سوی دومره قوي و چې د تل لپاره یې ستاسو ذهنیت بدل کړ. تاسو پوه شوئ چې ټول عمر د بخارۍ څنګ ته کښېنئ نو ځان به ترې ساتئ. ښه دا ده چې احتیاط وکړئ. که رښتیا ښه عادت ساتئ نو لږ تر لږه 2 ورځې یو ځل ورته باید پام وکړئ. په دې توګه به مو بریالیتوب ډېر ممکن وي. لومړی، بریالیتوب ته چمتو اوسئ. هر نوی عادت باید ستاسو له ژوند او ژوند بڼې سره سم وي. که مو له کوره 30 میله لرې په لوبغالي کې ورزش پیل کړ نو هره ورځ ورته نشئ تللی. که تاسو ماښام د ورزش وخت لرئ او لوبغالي سره ماښام بندیږئ نو سر ته یې نشئ رسولی، ځکه درته مناسب هم نه دی. داسې ځای وټاکئ چې درته نږدې او مناسب وي او وخت هم ورته ولرئ. د کور په یخچال کې سم او مناسب خواړه ساتئ. که د ورځې وږی کیږئ نو د کار د میز په وخت کې ځان ته سپک او سپور خواړه وساتئ. تر ټولو بد خوراک د یوازې کاربوهایدریتونو دی. زما ستراتیژي دا ده چې پروټین ورسره خورم. هر پنجشنبه چرګ پخوم، په یخچال کې ساتم او راتلونکې اونۍ بیا هم هغه خورم. زما یو بد عادت دا دی چې په بریکنالیک روږدی یم. رښتیا وایم، دا خندا خبره نه ده. که پام ورته ونه کړم هره ورځ ښایي ډېر زیات وخت په بریکنالیکو لوستو تیر کړم. نو عادت مې دا دی چې د ورځې به 3 ځله بریکنالیک ګورم. د دې لپاره مې د بریکنالیک ټولې خبرتیاوې بندي کړې دي او که بیا چیرې د بریکنالیک لوستو ته وخت نه وي نو بیخي بریکنالیک بندوم. دې ګرداب زما وخت ضایع کاوه. په دې خاطر مې ترې دیوال تاو کړ چې پکې ډوب نشم. دویم، د کمولو نه د زیاتولو فکر وکړئ. د بریالیتوب مجلې لپاره مې له مونټیل ویلیامز سره مرکه کوله. راته ویل چې په ناروغۍ اخته یم. پرهیز ورته کوم. منوتول ځان ته د زیاتولو له اصل سره تړلی و. زه وایم څوک چې موخه لري دا ورته فوق العاده اغېزناکه وسیله ده. ما ته یې وویل اصل دا نه دی چې له خوړو څه کم کړئ، بلکې اصل دا دی چې څه ورزیات او بدیل کړئ. دا اصل د نوموړي د ژوند معیار و. انسان دې پر دې فکر نه کوي چې له کوم شي باید ځان وساتم. مثلا غوړ او بوره نشم خوړلی، بلکې فکر دې پر دې وکړي چې د دې شیانو پر ځای څه خوړلی شم. نن به سلاد، سابه او میوه وخورم. دا کس خپل تمرکز او خېټه هغو شیانو ډکوي چې خوړلی یې شي، یا په دې خاطر پر هغو شیانو باندې فکر نه کوي چې نه یې شي خوړلی. پر هغو شیانو فکر نه کوي چې له خپل ژونده یې باید لرې کړئ، بلکې پر هغو شیانو فکر کوي چې خپل ژوند ته یې باید راوړي. د دې کار پایله ډېره قوي وه.
یوه ملګري مې ډېر تلویزیون کود او غوښتل یې دا بد عادت پرېږدي. ما مرکه ورسره کوله. پوښتنه مې ترې وکړه چې که 3 ساعته اورزګار یې څه کوې؟ ویې ویل بچو سره مې لوبې کوم. بیا مې ورته وویل داسې تفریح وټاکه چې ستا خوښیږي. انځورګري راته وښودله. ولاړ ځان ته یې کامره او د انځورګرۍ نور اړین وسایل واخیستل. د دې لپاره یې بیا په ډېره خوشحالۍ له خپلې کورنۍ سره چکر ته ولاړ چې د خپلو بچو ښایسته ښایسته انځورونه واخلي. بیا به د شپې ناست و. هغه انځورونه به یې ایډیټ کول، څنګ به یې ایښودل او د خپلې کورنۍ لپاره یې البوم جوړاوه. په دې توګه به یې ډېر وخت هم سره تېراوه. خندا او خوشحالي یې هم کوله او خوږې خاطرې یې هم رامنځته کولې. دې کس په خپلو بچو او عکاسۍ ډېر تمرکز کړی و. په دې خاطر یې د شپې د تلویزیون لیدو وخت او شوق دواړه نه درلودل. د ستونزې پر علت هم پوه شو. تلویزیون یې په دې خاطر لیده چې دا ورته له ورځنیو ستړي کوونکو کارونو له ذهني ستړیا د تېښتې ښه لاره وه. د تلویزیون لیدو د عادت پر ځای یې له بچو سره د لوبو او انځورګرۍ عادت خپل کړ. له دې سره یې شوق او ګټورتیا دواړه زیات شول. لومړی عمومي حساب ورکړئ. داسې فرض کړئ چې یو دولتي چارواکي لوړه یا سوګند کوي. زه سوګند کوم چې بیا وینا داسې پیلوي چې پر ټاکنیزو شعارونو او ژمنو به څنګه عمل کوي. د عمومي رسنیو پر وړاندې چې سوګند او ژمنه کوي پوهیږي چې د هغه کار مسؤل او ځواب ورکوونکی به وي چې دا یې خپلو ژمنو لري او په دې لاره کې چې هر پرمختګ کوي نو خلک به یې ستاینه او مننه کوي. تاسو رښتیا هم په ځان کې نوی عادت غواړئ. ځان ته یو څارونکی پیدا کړئ. نن سبا ټولنیزې رسنۍ هر څوک کاروي. پخوا دا کار دومره اسانه نه و. ما د یوې ښځې کیسه لوستې وه. هغې غوښتل چې د ویب بلاګ لیکنې په مرسته هر غیران چې مصرفوي واک او کنټرول یې ترلاسه کړي. د کورنۍ غړو، خپلوانو او همکارانو یې د دې بدسرخي تعقیبوله. دا چې ډېرې سترګې ورپسې وي نو په دې خاطر په مالي مسایلو کې ډېره منظمه او مسؤلیت منونکې شوه. له یو بل ملګري سره یې مې په سیګرټو پرېښودو کې مرسته کوله. د شرکت ټولو کارکوونکو ته مې وویل چې واورئ ځل دا سیګرټ پرېږدي. ښه خبره ده که نه؟ همدا اوس یې وروستی ځل سیګرټ وڅکه. بیا مې ورته له کوټې بهر یوه جنتري راوځړوله. هره ورځ به یې چې سیګرټ ونه څکه او په جنترۍ کې به یې د ورځې پر نښانه سره چلیپا کش کړه. د همکارانو یې هم ورته پام شو او ویې هڅوله چې په دې سره چلیپاو به جنتري ډکوي. ځل دا ځان خپلو همکارانو او دفتر ته نه شرماوه او نه یې ماتې منله. په دې خاطر یې سیګرټ پرېښودل. کورنۍ ته ووایي، خپلوانو ته ووایي، ملګري او همکاران مو خبر کړئ. په فیسبوک او ټویټر کې یې ولیکئ. ښکاره ووایي چې څه بدلون مو کړی دی او تر دې وروسته مو واک په خپل لاس کې دی. بریالي ملګري پیدا کړئ. په نړۍ کې ښایي تر ټولو قوي خلک هغه 2 تنه وي چې یو بل ته یې لاسونه ورکړي وي او د یوه منزل پر لور روان وي. لږ شیان به دومره یا تر دوی قوي وي. د بریالیتوب دا امکان زیاتولو لپاره یو تکړه ملګری پیدا کړئ. تاسو چې یو بد عادت پرېږدئ نو نوی پیل کوئ. پکې ستړي شئ او بیرته خپل پخواني عادت ته ورګرځئ. نو دا کس به درته خپل مسؤلیت در یادوي او تاسو په مسؤلیت منونکي ساتي. زه خپله د بریالیتوب ملګری لرم. هره جمعه د غرمې 11 بجې او 30 دقیقې ټلیفوني خبرې کوو او خپل بریالیتوبونه، ماتې، اصلاحات او افسوسونه سره شریکوو. بیا له مقابل لوري هغه غبرګون او نظر غواړو چې یو بل پرې مسؤل ساتلی شو. تاسو هم ښایي د ګرځېدو، منډې، ورزش، بحث او حتی د بریالیتوب او شخصي ودې د کتابونو په برخه کې یو ملګري ته اړتیا ولرئ. سیالي او ملګري. په ځان کې د سیالۍ د روحیې پیدا کولو او په یو عادت کې د ډوبېدو لپاره تر ټولو ګټور شی دوستانه سیالي یا مثبت رقابت دی. ډاکټر محمد اوز راته په یوه مرکه کې وویل که خلک هره ورځ یوازې 1000 ګرامه ډېر واخلي نو ژوند به یې بدل شي. ویډیو پلاس د بریالیتوب مجلې شریک یو سیالي جوړه کړې وه چې د خلکو ګامونه یا قدمونه به یې شمیرل. کارکوونکي یې په 2 ډلو د دې لپاره وویشل چې معلومه شي څوک ډېر ګامونه اخلي. دواړو سره سیالي کوله. ما ته دا جالبه وه کومو خلکو چې تر دې دمه د خپلې روغتیا او شخصي ګټې لپاره ورزش نه کاوه ناڅاپه یې اوږد مزل پیل کړ او هره ورځ 5-6 میله پلی ګرځېدل. غرمه به یې د موټر په تمځای کې ګرځېدل. ټلیفوني کنفرانس به چې اوږد شو موبایل به یې واخیست او په ګرځېدو به یې پیل وکړ. د دې سیالۍ لپاره یې داسې لارې چارې پیدا کړې چې فعالیتونه پرې ډېر کړي. د ټولو قدمونه څارل کېدل. ټولو لیدلی شول چې څوک ناست دي او څوک ولاړ. د روانو خلکو شمیر به ورځ په ورځ زیاتېده.
جالبه دا ده څنګه چې سیالي ختمه شوه د ګرځېدونکو خلکو شمېر هم په ټیټېدو شو. په یوه میاشت کې دا شمېره تر نږدې 80% ټیټه شوه. سیالي چې بیا پیل شوه د قدمونو شمېر ورسره بیا لوړ شو. دلته د خلکو د فعال ساتلو لپاره یوازې د لږې سیالۍ اړتیا وه. په ټولو کې یو ټولنیز حس رامنځته شوی او په اړیکو کې ملګري تجربه کړې وه. تاسو له خپلو ملګرو، ټولګیوالو او همکارانو سره څه ډول سیالي کولی شئ؟ څنګه په خپلو عادتونو کې د سیالۍ او رقابت روحیه راژوندۍ کولی شئ؟ نمانځنه وکړئ. بې تفریح او بې دمې کار انسان ستړی کوي، حوصله یې کموي او همدا له اصول او قوانینو د سرغړونې پیل دی. تاسو باید د خپلو بریالیتوبونو او لاسته راوړنو د نمانځنې او ستاینې یو وخت ولرئ. که ثمره یې ونه ګورئ نو خپلو هلو ځلو ته دوام نشئ ورکولی. ځان ته باید هره میاشت، هره اونۍ او هره ورځ یوه جایزه ورکړئ. دا ډالۍ حتی د یوه وړوکي مثبت عادت او چلند د پیلولو لپاره هم ځان ته ورکولی شئ. ځان ته د ګرځېدو وخت ورکړئ. حمام وکړئ یا د ساعت تېرولو لپاره یو څه ولولئ. د لویو او مهمو پړاوونو لپاره په حمام کې د مساج لپاره وخت واخلئ یا د خپلې خوښې په رستورانت کې ډوډۍ وخورئ. بدلون سخت دی. نږدې ټول بریالي او ناکام خلک یوه بده ځانګړنه لري چې د ټولو تکرار کار نه خوښیږي. خو توپیر دا دی چې بریالي خلک له نه خوښېدو سره بیا هم دا کارونه کوي. بدلون سخت دی، په دې خاطر خلک خپل بد عادتونه نه بدلوي، زیاتره پکې خفه او ناکامیږي. په هر صورت په دې واقعیت کې ماته دا ښېګڼه ښکاري چې که چیرې بدلون اسانه وای او هر چا کولی نو موږ او تاسو ته به بیا تر هغې مخکې کېدل سخت او فوق العاده انسان کېدل سخت وای. عادي کېدل اسانه دي، خو که تاسو ځانګړتیا وغواړئ نو ځانګړي کېدل به مو له ډېر خلکو جلا کړي. کار چې سخت وي زه ورته خوشحالیږم، ولې ځکه پوهیږم چې ډېر خلک یې نشي کولی. نو ماته به دا اسانه وي چې تر ګڼو خلکو مخکې شم. زما د ډاکټر مارټین لوتر کینګ دا خبر ډیره خوښیږي چې انسان په خوشحالۍ او اسانتیا کې نه معلومیږي، په غم او خفګان کې معلومیږي. کار چې سخت او ستونزمن وي او بیا یې هم تاسو کوئ نو د پام وړ وده به کوئ او تر خپلو سیالانو به ښې پایلې ترلاسه کوئ. کار که سخت، بې خوند او ستړی وي نو خیر دی، ویې کړئ. دې کار ته تر هغه دوام ورکړئ چې د مرکب اغېز جادو درته څرګند شي او ستره ډالۍ درکړي. صبر وکړئ. د بدو او پخوانیو عادتونو په ختمولو او د نویو ښو عادتونو په خپلولو کې یوه ټکي ته پام کوئ چې صبر ته اړتیا لري. صبر ورته وکړئ. که 20-30 کاله مو یو کار کړی وي او اوس یې بدلوئ یا یې پرېږدئ نو دا سمدستي نه کیږي. د پایلو څرګندېدل به یې ډېر وخت غواړي. علمي څېړنو ښودلې چې کومې فکري او د چلند الګوګانې چې ډېرې تکرار شي عصبي کبله رامنځته کوي. دا د عصبي ریښو یوه ټولګه وي. د یو خاص عادت فکري الګوګانې لیږدوي. پاملرنه عادت تغذیه کوي. موږ چې یو عادت ته متوجه کیږو دغه عصبي قبلې فعالوو او د هغه اړوند افکار، هیلې او کارونه آزادوو. له ښه مرغه زموږ ماغزه انعطاف مني. که له هغو بدو عادتونو مو بیرته پاملرنه واړوله دا قبلې یا عصبي ریښې بیرته کمزوري کیږي. نوي عادتونه چې اخلو هر څومره چې دا عادتونه تکراریږي هومره ورسره عصبي ریښې ژورېږي او پر پخوانیو هغو زورورې کیږي. د نوي عادتونو اخیستو او د عصبي قبلو یا ریښو جوړول وخت نیسي. صبر ورته وکړئ. که له لارې خطا شوئ بیرته خپل ځان ته راوګرځئ. ځان مه راټئ. بیرته له همدې ځایه مزل پیل کړئ. دا هیڅ ستونزه نه لري. موږ ټول تیروځو. بیا هڅه وکړئ او په یوه بله طریقه عمل وکړئ. دا ځل خپله ژمنتیا او ثبات تقویه کړئ. هلو ځلو ته چې دوام ورکړئ ډېر ژر به ترلاسه کړئ. د لاسته راوړنو یا پیلو خبره مو وکړه. راتلونکي څپرکی هغه ځای دی چې موږ به ترې یو پیل کوو. دا پیل به له نورو د بیلتون وي. په همدغه ځای کې څپه ایز اغېز پیل کړئ. موږ په تیرو 3 څپرکو کې منظم اصول ولوستل. د هغې هڅې ډېرې لویه ثمره به ومومئ. د مرکب اغېز کارول، د عملي ګامونو لنډیز. خپل 3 ښه عادتونه وټاکئ. هغه عادتونه چې مهمو موخو ته په رسیدو کې در سره مرسته کوي. 3 بد عادتونه هم وټاکئ. هغه عادتونه چې تاسو خپل موخو ته له رسیدو منع کوي. 3 داسې عادتونه وټاکئ چې تاسو باید خپل موخې ته د رسیدو لپاره ورته وده ورکړئ. د ملپاڼې په برخه کې د عادتونو د ارزونې له پوښتنلیک ګټه اخیستی شئ. خپلې اصلي انګیزې مشخصې کړئ. وګورئ چې څه شی مو لوی موخو ته د رسیدو لپاره هڅولی او تحریکولی شي.
د دې لپاره هم د مل پاڼې په برخه کې د اصلي ارزښتونو د ارزونې له پوښتنلیکه کار اخیستی شئ. د ولې یا دلیل قوت مو پیدا کړئ. ځان ته دقیق، حتمي او هڅونکي هدفونه وټاکئ. په دې برخه کې هم د موخو د ټاکنو له پوښتنلیکه د مل پاڼې په برخه کې کار اخیستی شئ. حرکت. زه درته خپل یو ملګری در پیژنم. دا ملګری مې بیل ګیټس، سټیو جابز، ریچارډ برانسون، مایکل جوردن، لانس آرم سټرانګ، مایکل فیلپس او نورو سترو خلکو ته ډیر نږدې دی او ستاسو پر ژوند به داسې ژور اغیز وکړي چې لږ نور شیان به یې پرې کوي. زه غواړم تاسو له حرکت سره بلد کړم یا یې په خپله خوښه ستر حرکت ونوموم. په دې کې هیڅ شک نشته چې دا د بریالیتوب تر ټولو قوي او مرموزه قوه ده. دا خوځېدا نه لیدل کیږي او نه احساسیږي، خو که لاسرسی مو ورته پیدا کړ نو په خپله به احساس ووینئ. دا خوځېدا په هر حالت کې نه وي، خو که یې ځان درته وښود نو ډېرې سترې بریا ته به مو ورسوي. دا چې در سره وي نو تقریبا داسې هیڅ لاره نه پاتې کیږي چې بل څوک دې پرې تاسو در ورسیږي. زما د دې څپرکي پیل ته ډیره بیړه ده. په دې څپرکي کې شریکې شوي مفکورې که عملي کړئ نو پایله به د دې کتاب تر لګښت زرګونه ځله لویه وي. دا درته رښتیا وایم ځکه دا مفکورې ډیرې لوی او مهمې دي. د لوی حرکت د مهارولو قوت. که د ښوونځي د وخت فیزیک مو یاد وي، زده به مو وي که نه، نو د نیوټن لومړی قانون به مو زده وي. هغه قانون وایي ساکن جسم تر هغه ساکن وي چې بهرنۍ قوه پرې رانشي، او محرک جسم تر هغه حرکت کوي چې بل جسم یا قوه د حرکت مخه ونه نیسي. په بل عبارت لټان لټۍ ته لیوالوي او بریالي خلک د خپل بریالیتوب د دوام لپاره ډېرې جدي هلې ځلې کوي او همداسې پرمختګ کوي. دا ټکان یا حرکت رامنځته کول اسانه نه دي، خو که رامنځته مو کړ نو پام باید ورته وکړئ. د ماشومتوب د باړي جغ لوبه به مو یاده وي. څو تنه به راټول شوی، باړي جغ به مو تاو کړ. دا کار سخت و، دا به مو تواوه او خوشحالۍ به مو کولې. پیل یې سخت او ستړی و. لومړی پړاو یعنې د ټال او باړي جغ لومړی حرکت سخت او ورو وي. په پیل کې به مو زور واهه، هڅه به مو کوله او ښه خواري به مو کوله. لومړی به داسې ښکارېده چې دا کار مو ګنې له وسه نه دی، خو ډېره هڅه به مو چې وکړه، زورونه به مو ووهل نو لږ به تېز شو او منډه به مو ورسره وهلی شوه. تاسو به باړي جغ روان کړی و، ملګرو به مو درته چیغې وهلې، خو دومره منډې کفایت نه کاوه. د لا تېزولو لپاره به مو باید نوره منډه هم وهلې وای. بیا به چې ښه تېز شو، زر به تاسو هم یو ټال ته ور وختئ او ملګرو سره به یو ځای شوئ. ګیر چاپېره نړۍ به رنګه کړۍ شوه، تاسو به خوند اخیست. بیا به چې ورو شو بیرته به له ټاله ښکته شوئ. بیا به مو زور پیل کړ او چې تېز به شو بیرته به ورپورته شوئ. باړي جغ به چې له تېز شو نو حرکت به یې پیل کړ. بیا به یې ګرځول اسانه و. هر بدلون منل او خپلول همداسې در واخلئ. تاسو هر وخت لوی کوچني کار او ګامه پیل کوئ او ورو ورو پکې پرمختګ کوئ، خو دې نوي عادت چې خپل اغیز پیل کړ نو لوی حرکت یا ټکان هم در سره ملګری کیږي او ستاسو بریالیتوب او لاسته راوړنې ډېرې زر مرکب یا دوه چنده کیږي. لوی حرکت ته د رسیدل زور او وخت غواړي، خو که ورته ورسېدی نو پایلې او لاسته راوړنې به مو ډېرې زر دوه چنده یا مرکبې شي. توغندی چې فضا ته لیږدول کیږي هم همداسې پیښه ورسره کیږي. فضایي بیړۍ په لومړیو شیبو کې تر نورو سفره ډېر انرژي سوځوي. ولې؟ ځکه د ځمکې د جاذبې قوې ته باید ماتې ورکړي او ځان ترې وباسي. د ځمکې د جاذبې له قوې چې ووته بیا د ځمکې په مدار کې اسانه لامبو وهلی شي. په ټول سفر کې سخت وخت له ځمکې د فضایي بیړۍ توغندی جلا کېدل دي. هر څه په اوسنۍ حالت کې پاتې کېدل غواړي. د دې سکون ماتول او حرکت کول لپاره ډېره انرژي ته اړتیا لرئ، خو مناسب حرکت ته چې ورسیږئ نو بیا تقریبا ماتې نه منئ او درېدل به مو هم سخت وي. بیا که لږې هڅې کوئ هم ډېرې او لویې پایلې به ترلاسه کوئ. تر اوسه مو دې ته نه دی پام شوی چې بریالي خلک ولې لا پسې بریالي کیږي؟ ځکه دوی حرکت ته رسیدلی دي او حرکت ته چې ورسیږئ نو بې دمې پرمختګ به کوئ. خو دا حرکت مثبت او منفي دواړه ډوله کیدی شي، یعنې تاسو ته ګټه او زیان دواړه در پیښولی شي. مرکب اخیستل خپل اثر کوي، نو که ستاسو منفي عادتونه همداسې په خپل حالت پاتې شي په خپله یوه قوه رامنځته کوي او تاسو داسې حالت ته رسوي چې قابو کول به یې ډېر سخت وي. دا حالت د کتاب په لومړي څپرکي کې زموږ ملګري
براډ تجربه کړ. هغه څو واړه عادتونه درلودل، تقریبا 15 کیلو وزن زیات شو. د منفي عادتونو حرکت پیل کړ چې له امله یې په شخصي او مسلکي ژوند کې ستونزې او شخړې پیدا شوې. د جاذبې قانون وایي ساکن شیان ساکن پاتې کېدل غواړي. که تاسو ساکن پاتې شوي نو مرکب اغیز هم خپل اغیز پیل کوي او تاسو همدا ساکن ساتي. دا ستاسو پر ضد عمل کوي. څومره چې تاسو ټلویزیون لیدو ته پریوځئ دومره به درته پاڅېدل او خوځېدل سخت وي. راځئ چې همدا نن یې پیل کړو. په ژوند کې دا لوی حرکت څنګه پیدا کولی شئ؟ دا به تاسو په خپله پیدا کوئ او مخکې مو چې کوم کارونه ښودلي د همغو کارونو په مرسته به یې پیدا کوئ. لومړی د خپلو موخو او ارزښتونو پر اساس پریکړې او ټاکنې. دویم د مثبت او رغنده چلندونو له لارې د هغو انتخابونو کارونه. دریم د نویو عادتونو خپلولو لپاره د هغو پریکړې تکرار. څلورم په ورځنیو منظمو کارونو د چلندونو او تمرینونو بدلول. پنځم د اوږدې دورې لپاره ثابت قدم او پایداره پاتې کېدل. په دې پسې بیا په خپله لوی حرکت یا ټکان پیل کېږي چې دا ښه کار دی. بیا به پرله پسې حرکت کوئ. مایکل فیلپس پیژنئ. دا هغه لامبوزن و چې د 2008 کال د اولمپیک په لوبو کې د سرو زرو مډال ګټلی و. څنګه یې ګټلی و؟ د له خپل روزونکي باب بوم سره پوره 12 کاله کار وکړ او په دې برخه کې یې خپله وړتیا او مهارتونه وروزل. دوی مشخص چلندونه وټاکل او په خپلو چارو کې دوام او ثابت قدمي زیاته کړه. همدې موضوع په مناسب وخت اولمپیک لوبو کې د مناسب حرکت اخیستو ته چمتو کړ. د فیلپس او باب بومن دا ګډون اصلا د شوق او اوږد نظر ګډون و. بون په تمرینونو کې داسې ثابت او دوام راوړی و چې فیلپس یې په اړه په خپله یو خاطره کې وایي په 12 کلو کې یوازې یو ځل راته ویلي و چې یو پروګرام ته ځو. تمرین 15 دقیقې زر بس کړه. په 12 کلونو کې یوازې همدا یو ځل دې ته په کتو کې د فیلپس بریالیتوب ته وګورو نو چندانې د حیرانۍ خبره نه ده. تاسو یا کوم ملګری به مو حتما د iPod یا آیفون لرئ. تاسو جیبونو ته د دې راتګ حرکت ته پام کړی دی. اپل شرکت د آیپاډ تر ټولو تولید کلونه مخکې لا فعالیت کاوه او مک کمپیوټرونو ډیر مینوال او ملاتړي درلودل. خو اوس هم د کمپیوټرونو په بازار کې د اپل ونډه لږه ده. بله دا چې آیپاډ هم په بازار کې لومړني MP3 غږونکې وسیله نه وه او که ټولې پروسې ته وګورو نو ایپل شرکت دې برخې ته ډېر په ځنډ راغی. خو دوی د کار د دوام لپاره قوي عوامل درلودل. د پیرودونکو د وفادارۍ ساتلو لپاره ثابت او دوامدار هلې ځلې، د لوړ کیفیت قوي او څرګنده ژمنتیا، نوې او ښایسته ډیزاین او اسانه کارونه یا استعمال. دوی خپل دا وسایل اسانه او ساده جوړ کړل، کارول یې اسانه و، بازار ته یې د نوښتګر او خوندورو تبلیغاتو سره وړاندې کړل او پکې بریالي شول. د دوی پر بریالیتوب ډیر نور نارامه شول، خو آیپاډ په یوه شپه نه دی بریالي شوی. په 2001 کال کې ایپل کمپنۍ آیپاډ بازار ته وړاندې کړ او په ورپسې کال یې 33% ګټې 3% زیان ورسېدل. بل کال 2002 کې بیا هم 2% زیان وشو، خو په 2003 کال کې بدلون راغی او 18% ګټه وشوه. په 2004 کال کې بیا هم وده وشوه او 3% ګټه وشوه. بلاخره په 2015 کال کې لوی حرکت ته ورسېدل او ګټه پکې 8% ته پورته شوه. اوس د MP3 غږونکو د مارکیټ او 10% برخه خپله کړې ده. هغه وخت ورسره د لوی حرکت یا ټکان مرسته وکړه چې پر زیرکو موبایلونو، آیفون او د ډیجیټل موسیقي په خپرولو آیټونز هم حاکم شي. ترڅنګ دا لوی حرکت د دوی د نوي ژوند او اصلي د کمپیوټرونو بازار کې د پرمختګ لامل هم شو. که همدا لوی حرکت ورسره وي نو زه په دې کې شک نه لرم چې په نورو بازارونو کې به هم پرمختګ وکړي. ګوګل هم تر یو وخته کوچنی پلټونکی و او یوازې ځان یې ژوندی ساته، خو نن یې په انټرنیټ کې د پلټنې د بازار نږدې 80% خپله کړې ده. یوټیوب په 2015 کال کې رامنځته شو او د همغه کال په نومبر میاشت کې یې رسما فعالیت پیل کړ. د ویب پاڼې هم ډېرې کتونکي نه لرل. بیا یې د NBC ټلویزیون یو خپرونه اپلوډ کړه او د دې خپرونې د لیدو لپاره خلک په یوټیوب سایت ورمات شول. دا ویډیو ډیرو خلکو ولیدله، تر څو چې ورته د NBC ټلویزیون ویل چې ویډیو له پاڼې لرې کړئ. وخت 5 میلیونه خلکو لیدلی و. بیا نو د دوی مخه نیول سخت و، لوی حرکت ته رسېدلی و او ان یوټیوب په نړۍ کې د ویډیو خپرولو بازار 80% خپل کړی دی. ګوګل ځان د یوټیوب 2 ځوانو بنسټګرو ته ورساوه او د دې لوی حرکت د اخیستو 1.15 میلیارډ ډالر بیه ورکړه. مایکل فیلپس ایپل، ګوګل او یوټیوب کومه ګډه ځانګړنه نه لرله.
دوی لوی حرکت ته تر رسېدو مخکې او وروسته یو ډول کارونه کول. عادتونه، چلند، نظم، ثبات او دوام یې هغه کونجۍ وي چې دوی ته یې د لوی حرکت دروازې پرانیستې او دا حرکت یې پیل شو، نو بیا یې چا مخه نه شوی نیولی. د منظم تکرار قوت. زموږ ځینې ښه نوښتونه په دې خاطر ناکامیږي چې د عملي کولو لپاره یې سم سیسټم نه لرو. د دې ستونزې د حل لپاره باید ستاسو چلندونه او لیدلوري په ورځنیو، اونیزو او میاشتنیو چارو کې منظم شي. په دې توګه به واقعي او مثبت بدلون رامنځته کړي. په ورځني نظم کې ټولو هغه چارې راځي چې تاسو یې باید هره ورځ وکړئ. مثلا غاښونه برس کول یا موټر کې د کیناستو پر وخت پټۍ اړول مو چې ورځنی عادت کیږي. د عادتونو په څپرکي کې مو وویل هر کار چې کوئ دقیقې وارزوئ و به ګورئ چې یو ډول منظم تکرار مو پکې راوړی دی. دغه منظم تکرار زموږ ورځنۍ چارې غیر ارادي کوي او اغېزناکي پکې پیدا کوي. په دې توګه مو له ژوند د شخړې او کشمکشونه کموي او آرام راکوي. نویو موخو ته د رسېدو او د نویو عادتونو خپلولو لپاره باید د خپلو موخو په ملاتړ ورځني منظم تکرارونه رامنځته کړئ. څومره چې موخه لویه وي هومره باید ورځنی نظم او تکرار سخت او ژور وي. تر اوسه به درته دا پوښتنه نه وي پیدا شوی چې په پوځي مرکزونو کې نظم ولې دومره سخت وي. په دې ځایونو کې ډیر واړه کارونه لکه بستره ټولول، بوټان رنګول یا منظم درېدل ولې دومره مهم وي. د جګړې لپاره د سرتیرو چمتو کولو په پار د ورځني منظم تکرار رامنځته کول په سخت فشار کې د ډاډ رامنځته کولو لپاره تر ټولو ښه او اغېزناکه طریقه ده. دا ظاهرا ساده ورځنی منظم تکرار د روزنې په لومړیتوب وختونو کې کیږي او دومره دقیق وي چې له 8 تر 12 اونیو کې له نوي بې زړه او پر ځان بې باوره زلمکینه زړور، پر ځان باوري، بې پروا او با مسؤلیته سرتیری جوړوي. اوس به حالت دومره خطرناک نه وي، خو که په خپلو چارو کې منظم تکرار ته ځای ور نه کړئ نو د داسې ژوند پایلې سختې او له کنټروله وتلی شي. د ورځنیو چارو د اټکل وړ منظم تکرار رامنځته کول تاسو د ژوند په میدان کې بریالیتوب ته برابروي. د ګولف افسانوي لوبغاړی جک نیکولاس په دې خاطر مشهور و چې هره ورځ به یې په منظم ډول شوټونه وهل او دا کار یې تکراراوه. د هغه ذهني او بدني منظم تکرار به دې شاټ وهلو ته چمتو او متمرکز کاوه. جک به د بال شاپیل کړو، بیا به یې د اصلي موخې او بال ترمنځ یو یا دوه ټکي وټاکل او بالاخره به یې ټاکل شوی هدف ته رساوه. ګیر چاپیره به چې ګرځېده او بال ته به نږدې کېده، د ګولف بیټ به یې د منځني هدف سره سیده کاوه. ځای پر ځای به یوازې هغه وخت ودرېده چې پوه به شو دا ځای د ګزار لپاره تر ټولو ښه دی. بیا به یې یو خاص حالت خپل کړ، ډنډه به یې مخکې وروسته کوله، اصلي هدف او ډنډې دواړو ته به یې کتل او دا کار به یې تکراراوه. تر دې ټولو وروسته به یې بیا بال واهه. یو ارواپوه په یوه مهمه سیالۍ کې د ډنډې راخیستو او توپ وهلو ترمنځ وخت اندازه او ثبت کړ. پوهیږئ څه وشول؟ په دې ټولو دورو کې یې له یوې ثانیې ډېر توپیر نه درلود. جالبه ده که نه؟ همدې ارواپوه ګریګ نورمن د 1996 کال د سیالیو په ماتې خوړلو کې وارزاوه. څومره به چې لوبه مخته تله هومره به یې تر توپ وهلو مخکې دوره او تکرار زیاتېده. دغه بدلون یې د چلند ریتم او ثبات لږ کم کړ او نوموړی به سم حرکت نه ترلاسه کاوه. نورمون چې خپل چلند بدل کړ پایلې یې بې اټکله بې ثباته او نامنظمې شوې. د رګبي لوبغاړي هم تر ضربو مخکې تکرار ته ډېر ارزښت ورکوي ځکه دوی مخکې زرګونه ځله دا کار کړی دی او بیرته له همغې لړۍ سره وصل کیږي. داسې اټکل کیږي چې تر شوټ وهلو مخکې دا تکرار پر لوبې باندې د وخت فشار تر یوه حده کموي. پیلوټان هم له الوت مخکې یو ځل خپل چیک لیست ګوري. که څه هم پیلوټ تر دې مخکې زرګونه ساعته پروازونه کړي وي او دا پرواز هم سم بشپړ کړی وي، بیا هم پیلوټ دا چیک لیست هر ځل تر الوت مخکې یو ځل ګوري. دا کار نه یوازې الوتکه چمتو کوي بلکې تر دې مهمه ده چې پیلوټ متمرکزوي او د راتلونکي الوت لپاره یې چمتو کوي. ما چې له څومره بریالیو او کاروباري خلکو سره همکارۍ کړې دي دوی ښه عادتونه هم درلودل او د دې ښو عادتونو ترڅنګ د ورځنیو کارونو کولو لپاره منظم تکرار هم درلود. په همدې طریقه به یې په اټکل شوې بڼه خپل چلندونونه تنظیم او کنټرولول. بله هیڅ لاره نشته. یو ورځنی منظم تکرار چې د ښو عادتونو او منظم تکرار پر اساس جوړ شوی وي همدا بریالي خلک له نورو جلا کوي. دغه ورځنی منظم تکرار ډیر زیات قوي وي.
د ګټورو او اغېزناکو منظم تکرارونو لپاره لومړی دا پرېکړه وکړئ چې په ځان کې کوم چلندونه او عادتونه پیدا کوئ. یو څو شېبې وخت وباسئ. په درېیم څپرکي کې خپلې موخې وګورئ. په دې کې هغه چلندونه هم راځي چې تاسو یې پرېږدئ یا خپلوئ. اوس باید تاسو د جیک نیکولاس په څېر شئ او په ځان کې له ګزار یا شاټ مخکې ښه منظم تکرار پیدا کړئ. څنګه مو چې دغه نظم پیدا کړ نو زه په دې تمه یم چې تر بلې اطلاع پورې به یې بشپړ ډول ترسره کړئ. مثلا که سهارنی کار وي، سهار چې له خوبه راپاڅېږئ له خبرو اترو مخکې لومړی همدا کار کوئ. که خنډ درته پکې پیدا شو بیرته یې له سره پیل کړئ او د دې کار د کولو لپاره خپل هوډ پیاوړی کړئ. د ورځو ملاتړ. که پر خپلو هڅو مټو نړیوالې بریا ته رسیدل غواړئ نو خپلې چارې هم په نړیواله کچه د منظم تکرار پر اساس رامنځته کړئ. که تاسو ته د ورځې په منځ کې څه در پیښیږي د هغه اټکل او کنټرولول درته ښایي سخت او په ځینو حالاتو کې بې ګټې وي، خو تاسو تقریبا تل دا کار له پیله تر پایه د خپل کار طریقه کنټرولولی شئ. زه د دې دواړو لپاره منظم تکرار لرم. زه درته د دواړو بېلابېل اړخونه په دې خاطر وایم چې تاسو ته مفکورې هم درکړم او پر دې هم پوه شوئ چې د منظم تکرار پر اساس نوي عادتونه او چلندونه رامنځته کول ولې مهم دي او څه قوت لري. زه لومړی په خپل ذهن کې خپله موخې مجسموم او بیا د همدې له مخې نظم چلندونه رامنځته کوم. زما د ځینو ګټورو خاطرو او تجربو په شریکولو ښایي تاسو ځینې داسې لارې چارې وپېژنئ چې ښایي عملي یې کړئ. پاڅېږئ او وځلېږئ. په سهار کې زما منظم تکرار داسې دی لکه جان نیکولاس چې کاوه. دا مې راتلونکي ټولې ورځې ته چمتو کوي. هره ورځ یې کوم. په دې خاطر مې په ذهن کې ناست دی او فکر کولو ته هیڅ اړتیا نه لري. زما موبایل هر سهار 5 او کله 5:30 بجې زنګ وهي. زه بیا د یادښت تڼۍ وهم. بیا پوهیږم چې 8 دقیقې وخت لرم. 8 دقیقې ولې؟ په دې زه هم نه پوهیږم. دا پوښتنه له سټیو جابز وکړئ ځکه آیفون یې همداسې جوړ کړی دی. زه په دې 8 دقیقو کې 3 کاره کوم. لومړی په ټولو هغو شیانو فکر کوم چې شکرګزار یم. پوهیږم چې ذهن مې باید پریمانۍ ته تیار کړم. ورځ چې د نعمتونو په شکر پیلوئ نو ستاسو چلن او پر وړاندې یې د نړۍ غبرګون به ډیر بدل او په زړه پورې وي. دویم کار به تاسو ته لږ عجیب ښکاره شي. زه هره ورځ یو کس ته د مینې اظهار کوم. د مینې او محبت راخپلولو یوازینۍ لاره نورو سره مینه ده. زه مینه او عشق ډیر زیات غواړم. زه پر یوه کس فکر کوم، دا مې ښایي خپلوان، ملګری یا همکار وي. له هغه سره مینه کوم، بیا هغه ته تر ټولو ښه شیان تصور کوم او د همدې تصور له لارې ورته مینه ورکوم. ځینې خلک به دا دعا ګڼي خو زه یې ذهني مینه لیکونه بولم. دریم د ژوند پر لویې موخې مې فکر کوم او 3 داسې کارونه پلان جوړوم چې په کولو یې زه د ډاډ مومم چې میرمن مې د مینې درناوی او ښایست احساس کوي. سهار چې راویښ شم د قهوې ماشین چالانوم. هلته چې قهوه جوشیږي تر هغې 10 دقیقې نرمشي حرکتونه کوم. دا حرکتونه مې د ډاکټر اوز له لارښوونو ټاکلي دي. زه دا حرکت یوازې هله په خپل ژوند کې دایمي کولی شم چې په ورځني منظم تکرار بدل کړم. زه مجبور یم چې دا کار په خپل پلان کې ځای کړم او د قهوې د جوشیدو وخت ورته تر ټولو ښه او مناسب وخت و. تر ورزشي حرکتونو وروسته یوه پیاله قهوه را اخلم او په خپله څرخي څوکه کې کینم. د آیفون زنګ بیا د 10 دقیقو لپاره تنظیموم، نه زیات نه کم، او په دې نیم ساعت وخت کې مثبت او ښوونیزې لیکنې لولم. بیا مې چې موبایل زنګ وواهه خپله یوه مهمه پروژه را اخلم او بې له ناارامۍ او اندېښنې پرې 1 ساعت تمرکز کوم. ګورئ تر اوسه مې لا بریښنالیک نه دی لوستی. هره ورځ پوره 2 بجې یو کار پیلوم چې زه یې د بیا کتنې ماموریت بولم. زه په خپل ورځني مهالویش کې ځینې تکراري موخې لرم چې هره ورځ ورته د بیا تنظیم لپاره 15 دقیقې وخت ورکوم. په دې وخت کې خپل 3 اصلي 1 کلنۍ 15 کلنۍ د کال د هغه موسم مهمې موخې، میاشتنۍ او ونیزې موخې ارزوم. بیا د دې بیا کتنې د ماموریت په مهم وخت کې د ټولې ورځې 3 مهم او ارزښتمن لومړیتوبونه